بچې هغه زما رادو راوړه ته یا پلاره خدای ته وګوره ناوخته دی ویده شه نور یه سړی رښتیا وایي ویده شه ناوخته دی رادونه څه غواړې د ګل خان مورې د عزیز خپرونه ده نوې قصه یې شروع کړې وایي رښتیا منډه کړه بچی رادیو ژر راواخله هله زوی جانه دوی هر څه راته د هغې خبرې د هغې څراغ په پوځي لباس کې د قد قامت چینارونه داسې وو چې زه یې د هغې د طلایي زلفو په ځنګل کې ورک کړی وم ویونکي کتابونه سه شنبه نه تر پنځ شنبه د شپې 9 بجې السلام علیکم ته ویونکي کتابونو ګران اوریدونکو ستاسو کوربه عزیز کاروان یم هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ نن ستاسو په خدمت کې یو نوی ناول شروع کوم ناول د پاتې شه باران دی په نوم دی د ناول لیکوال مصطفی سالک دی دغه ناول هم د تیر ناول په څیر د مینې قصه ده هیله لرم چې تر پایه پورې راسره دا ناول تعقیب کړئ او خوند ترې واخلئ داسې ورځ به کمه راتله چې زه د ټولګي ته راشم او د هغې سندرې دې وانورم هغې به هره ورځ سندره ویله په پیل کې خو به د هغې پر شونډو موزون کلمات زما لپاره یو عامه سندره وه خو د وخت په تېرېدو د هغې سندرې زما لپاره یو نوی خوند پیدا کړ زما احساسات به یې داسې په لړزه راوستل لکه د غره ویاله چې په خپله نرمه او غلې سندره د خپلو غاړو نازک واښه په نڅا راولي زموږ ټولګی هم عجیبه و بس چې د ښوونکي سترګې به پناه شوې هر څه به بدل شو په یو کونج کې به داسې شور ماشور شو لکه د مني په ماښام کې چې چڼچڼې د ځنګله په ونو کې چڼېدل د خپل ژوند یوازینی مقصد ګڼي خو په بل کونج کې به د څانګې غلې سندره سړي ته د څېړیو په پاڼو کې د نرمې هوا له نڅا پیدا کېدونکې نغمه یادوله بیا به چې استاد راغی په صنف کې به د سهارنۍ شپې خاموشي خپره شوه او ټول زده کوونکي به په خپلو چوکیو کېناستل نو زما ذهن به د ماضي په لور ګام واخیست او پر هغه شیبو به تم شو چې څنګه د لومړي ځل لپاره زموږ ټولګي ته راغلې وه زموږ ښوونځی پېښور ښار سره نږدې و نو ورکړه وړه یې د افغان مهاجرینو د عامو ښوونځیو بس دومره وه چې نجونو او هلکانو په ګډو ټولګیو کې زده کړه کوله د ښوونځي ښکلې او پخې ودانۍ ګڼې خونې درلودې خو زموږ د ټولګي کوټه خامه وه کله چې زده کوونکو او ټولګیو شمېر ډېر شو ادارې په عاجله توګه دا کوټه جوړه کړه او زموږ په برخه ورسېده ښه مې یاد دي چې په هغه ورځ ښوونکی تازه له کوټې وتی و اسمان د شړکنده باران په رنګونو کې د برېښنا شوخې جلبې شیندلې او چې تندر ګړز به شو نو ځینې شوخې نجونې به په هیبتناک ډول یو بل ته غاړې وتې او څرګنده به یې کړه چې ګنې تندر ویرولې ځینو به په غوږونو کې ګوتې منډلې سمارک ورغږ کړ چې ځینې تاریخ پوهان په هغه پښتانه بني اسرائیل ګڼي هغوی به هم د تندر د غورځېدو پر وخت د مرګ له ویرې په غوږونو کې هم ستاسو په څېر ګوتې ورکولې او چې باران به زور واخیست نو ټولګي چت به څو ځایه په څڅېدو شو بیا نو شوخو نجونو ته خدای ورکړه د ځانونو سره راوړې چترۍ به یې په سرونو ونیولې او په ټولګي کې یې ښکته پورته کېدل پیل کړل په همدغه ګډوډۍ کې یو ناڅاپه د لیسې سرمعلم راننوته چې تر شا یې یوه لونده خشته جینۍ هم ولاړه وه حیا یې له رخسارونو په ورېدو وه او په خپل لامده څادر یې د خپل بدن د هغو برخو د پټولو هڅه کوله د جامو د لوندوالي له کبله یې د ځوانۍ مرموز نمایش کاوه سترګې یې ځلېدې او له زلفو یې د باران څاڅکي ورېدل کټ مټ هغسې لکه د ستور له شپې چې پرخه وګوري جینۍ ښکلې او جذابه وه ځکه خو ټولو هلکانو په تږو سترګو ورکتل سرمعلم یې وویل دا جینۍ څانګه نومیږي کړه وړه او ځانګړتیا یې د روایتي کلیوالې پیغلې بریښي خو زده کړه یې همدلته په پېښور کې کړې ده پس له دې ګړۍ دا ستاسو ټولګي ملګرې شوه پرې پام کوئ زړه به یې نه ماتوئ او په درسونو کې به ورسره مرسته کوئ خدای دې وکړي چې د ادارې دا هیلې پوره کړئ دا یې وویل او جینۍ یې پرېښوده
زما تر څنګ چوکۍ تشه وه، راغله او کېناسته. دا چوکۍ د زرینې وه، په هغه ورځ نه وه راغلې او چې سبا راغله نو پخه یې ورته پرېښوده. څانګه کېناسته. په ټولګي کې بیا خبرې پیل شوې، خو څانګه چوپ چوپ وه. کله کله به یې د اوږدو بڼو د پورته کولو جرأت وکړ او په خپلو تورو بادامي سترګو به یې د ټولګي د لنډ تنګ چاپېریال جاج واخیسته. هر څوک به چې ښوونځي ته نوي راغلل، هفته نیمه به غلي وو، خو بیا به یې د شوخۍ نه زړو شاګردانو امامان غوښته. خو څانګه داسې ونه خته. د وخت په تېرېدو یې خپله خاموشي وساتله. بس سهار به یې د ټولګي نجونو ته په تت اواز سندره ویله. هلکانو به ډېر غوښتل چې له هغې سره خبرې وکړي، خو هغې به لکه د هوښیارې سیاستدانې خبره اوږدېدو ته نه پرېښوده، بلکې لنډه به یې غوڅوله. د هلکانو دا هسې هم هېڅ بې هیڅه نه وي. څانګه ډېره ښایسته وه. ښایست یې له حقیقت افسانو ته نږدې و. د نریو شونډو سرخي یې تازه غوړېدلې غوټۍ ته پاتې کېده، او چې مسکا به پرې خوره شوه تشبیه موندلي ناشونې برېښېده. بنده ویل بس چې ورکتی مې. په څېره کې یو عرفاني راښکون و، صراحي غاړه، نری ملا، هوارې نرۍ سپینې ګوتې. بس د فطرت د تناسب او توازن غوره بیلګه وه. نور به درته څه ووایم. د حمزه بابا خبره ګوړې چکۍ وه، که له هرې ډډې به دې په نظر وسکله خوږه وه، او زلفې یې داسې تورې اوږدې او درنې وې چې څه به یې درته وایم. زرینې به کله کله په شوخۍ سره وویل ظالمې، دا غرونه زلفې به دې اوږې ماتې کړي، او نری ملا ته خو دې لوی ګواښ دی، زه به یې در سره ګرځوم. دا به یې وویل. د څانګې زلفې به یې پر خپلو اوږو خورې کړې او داسې په کړس به یې وخندل لکه ځوانه برېښنا چې د ګورو وریځو لاندې غځونه وکړي. د څانګې څوکۍ که هر څو زما تر څنګ وه، خو په کومه ورځ چې به مو د جغرافیې ساعت درلوده، کله کله به یې زما پر لور سترګې رااړولې. د هغې پاملرنه زما د خوښې سبب ګرځېده، خو یوه پریشانوونکې معما وه. دا زما لپاره ستر سوال و چې څنګه آخر ولې په هغه ورځ زما په لور سترګې رااړوي چې د جغرافیې مضمون لرو، خو هېڅ نه کېدل. او دغه راز لکه د تېره ازغي لا پسې زما پر ذهن ښخېده. هڅه به مې کوله چې د څانګې د دې عجیب حرکت په اړه فکر کول پرېږدم او ځان د استاد په تشریح کې ډوب کړم. کله به په دې هڅه کې پاتې راتلم او کله به بریالی کېدم. پر شونډو مې لکه راګ بې کلماتو زمزمه خپروله. تشه زمزمه به نه وه، کومه پښتو ولسي سندره به وه، خو اواز مې خوږ نه و. له همدې کبله مې د کلماتو له ادا کولو ډډه کوله او ورو مې لکه د رباب تشه نغمه ویله. شپې ورځې تېرېدې، د ژمي رخصتۍ راغلې. زه چې له خپل سیلاني طبیعت نه مجبور یم د زمرک سره سوات ته لاړم. سره له دې چې عام وګړي په اوړي کې سوات ته ځي، خو موږ د واورو مینې په ژمي کې بوتلو. د فطرت په منظرو کې ورک شوم، خو بیا مې هم کله کله د جغرافیې ساعت او د څانګې په ترس کتل را یادېدل. مرمرین وجود به یې لکه د یوه خیالي ښاپېرۍ په څېر د سیند په څپو کې غځونې کولې. کله کله به مې هلته هم زړه تنګ شو. ویل به مې چې وزرې وکړم او د سکون کومې ښکلې درې ته پرواز وکړم، خو دا ناشونې وه. خو په یوه خبره کې مې بخت بیدار و، او هغه دا چې زمرک را سره و. هغه په ټولګي کې زما تر ټولو نږدې ملګری و. ډېر ښه صفتونه یې لرل، خو ذهانیت او شوخي زما ډېر خوښ و. د هغې سره به مې خبرې اترې کولې، خو کله کله به ترې ګوښه شوم. یوازې به مې د سیند سندره اورېده او د موجونو خاماران مې په وړو کاڼو ویشتل. خو هغه هم پوه شوی و چې څه خبره خو شته. زما نه څو ګامه وروسته هغه هم د سیند په غاړه ناست و او د راډیو نه یې پښتو سندرې اورېدې. زما ذهن به هم کله ناکله د سندرې په لور اوړېده. په دې کې یو ناڅاپه د راډیو غږ بند شو. د زمرک غږ مې واورېد چې ویې ویل هلو. چې ورو مې کتل، خپله راډیو یې لکه موبایل غوږ ته نیولې وه او ویل یې هلو غزنه وه. دا ته په کومه دنیا کې ورک یې مړه؟ سوات ته راشه، ستا خو نغمې خوښې دي. سیند نغمه وایي، د خوښۍ نغمه، ډېره خوږه نغمه. ما چې د هغه دا پیغام واورېد، لمن مې سنډ وهله او خواته یې ورغلم. ورته مې وویل ته وایې چې سیند د خوښۍ نغمه وایي؟ که زه خفه یم نو بیا د غم او ښادۍ د دې ګډون به پایله څه وي؟ ځواب یې راکړ چې ته خفه یې،
د سیند دا نغمه به د زړه نه خفګان ټول ګردونه لرې کړي او خوشحاله به شي. زمرکه ته چې څه وایې د یوې زاویې نه ښه وایې، خو زه فلحال دا نه غواړم چې فطرت ته تسلیم شم. زه به هله له فطرت نه خوند واخلم چې د خپل جذبې او تخیل په خم کې یې رنګ کړم. هغه موسکی شو راته وویل تېره اونۍ د فلسفي کتاب څه واخیست چې اوس په غمونو کې ښکلا لټوي؟ سمه ده چې ته فطرت په خپل رنګ کې رنګوي، زه به په غوږونو کې ګوتې ورکړم او ته د غره نښترو ته آواز ورکړه چې ټول سرندې شي او بیا د ویر او غم سندرې. زمرکه فطرت تر مونږ ډیر پهلوان دی، صرف په خیال کې مو پرې وس بار دی. د حقیقت په دنیا کې زمونږ نه بلکې د خپلو ثابتو قوانینو منونکی دی. ښه که ته خپله دنیا په خیال او تصور کې جوړوي نو بیا خو ما تیری وکړ چې ستا د خیالونو دنیا مې ړنګه کړه. زمرکه د دې فلسفو به تیر شو، غور به وکړو چې اوس څه کول پکار دي. په مسکای راته وویل سمه ده، سمه خبره دې وکړه، له دې ځایه پښې ویستل پکار دي. زما هم خوښ نه شو، منحوس غوندې ځای دی. ما او تا پکې سره ډزې وکړې، خو زه خیر بلا و او برکت یې نه و، هوایي ډزې وې. زمرک خبرې کولې چې ناڅاپه یې له خولې ووتل. وزرې خو نه لرو چې والوځو او د ټولو هسکو غرونو ننداره وکړو، خو پښې لرو ځکه چې د غره سر ته وخیژو نو دا سیند له هسکه ځه خامخا یو داسې سپین خامار ښکاري چې له ډېره جنونه به یې خوله زګونه کوي. خو زه وایم چې د خامار پر ځای د چندڼو نغمې واورو. وکشه د پورې غاړه د رباب आवाज راځي. مطرب خپل فریاد ته څومره ښکلې د نغمې جامې اغوستي. ځه چې نن د دې قلندرانه بنډار نه فیض واخلو. ښه یاره نو چې راتنو له وجدې مې رباب راخیسته منه دې کړم او اوس دې د نغمو زنځیرونه زړه راکاږي. د ټوکې په اندازه مې ورته وویل ته مې ځکه د رباب د راوړلو ایثار کړې چې دروند نشي. زه خبر وم چې په سوات کې ربابونه ډیر دي، ساړه مو کنګل کوي. زه چې ورځو زمرکه. زمرک راته وویل که ورځو هم خو سهال به یې راوباسو. زمرکه د رحمان بابا دیوان خو را سره نشته چې په پال پرېکړه وکړو، نوره ستا خوښه د ګوتو ښکیل را سره کوي او که شعر و خط ولو. ځواب یې راکړ ناشنا یو کاڼی راواخله او د هغه کمره بیخ کې ولاړو اوبو منځ ته یې وله، که څپې تر کمره ورسېدې ستا او که نه زما خبره به منې. ما هم کاڼی راواخیست او اوبو ته مې وویشت. ښه وه څپو یې کمره ته خوله ورکړه. زمرک نه بل جواز درلود او نه کوم بل ځواب. را سره روان شو خو بیا هم د خپل شوخ فطرت نه مجبور وو. ویل یې چې چل دې وکړ خو زه خیر دی، ما درته د کاڼي ویلي وو تا د نر زوی هم داسې درزغنه راواخیسته چې په عمر به دې نه وه جګه کړې، هسې نه نوم یې درته ویستی وي. په خندا مې ورته وویل زه بیخي روغ رامټ یم، چابک د رباب محفل ته درځه. په دې خبره ما هغه دواړه په خندا شو او د رباب بنډار ته ورغلو. بنډار ښکلی و، کلیوال سیلاني و، یوه لویه کېږدۍ یې لګولې وه او د رباب او منګي غږ په غرونو کې داسې انعکاس کاوه لکه ټول فطرت چې سندره وایي. د کېږدۍ په منځ کې اور بل و او څلورو زلمو ترې د اتڼ زنځیر تاو کړی و. حیران خو هغه وخت شوم چې زمرک رباب په غېږ کې ونیو او یو ځل بیا یې له سر د سوات غرونه له نغمې وپانځول. بنډار پای ته ورسېد، د هوټل پر لور رهي شو. زمرک ته مې وویل اشنا هر ورځ به د رباب کاوه، نن مې ومنله چې په زړه کې د جوش او په ګوتو کې د کوډې دي. زړه خو مې غواړي چې پس له ننه د ادم خان وبولم. ناشنا ډېر پام به کوي، زه د وخت له درخانیو ویرېږم، بلکې سخت ویرېږم. همدا خپل نوم زمرک مې په سر سترګو قبول او منظور دی. ښه ما ته به رباب را زده کړې؟ هو خو هله چې درخانۍ پیدا کړې. بس داسې وګڼه چې در مې موندلې او خانې ته لا ورځې پاتې دي. مطلب دا چې د رباب ته نه دي موندلې خو تارونه ورخېژولي پاتې دي. خو ګوره
کله چې ما د خیال جان استاد نه رباب زده کول پیل کړي وو ګوړه مې ورته ایښې وه په داسې حال کې چې درخانۍ مې هم نه درلوده. ته خو یې درخانۍ لپاره زده کوي ګوړه کار نه کیږي د شاتو بوتل به راوړي. بنده ته منظوره ده. ښه اوس راته دا ووایه چې درخانۍ بیبي دې چېرته ده؟ دا به درته ووایم خو هله چې رباب را زده کړې. زمرک موسکی شو ویل زه دا د انتظار غر به هم پر اوږو واخلم پوره استاز به دې کړم. پوره استاز یې مجبور یې چې اوس زر تر زر رباب در زده کړم. نو دا کار خو در په غاړه دی خو ځه چې اوس هوټل ته ځو. د هوټل کوټې ته چې ورننوتو زمرک په خپل کټ کې وغځېده او ما تلویزیون روښانه کړ. هیله مې ورسره پام اوښتی و چې زمرک په کټ کې اړخ بدل کړ او راغږ یې کړ غزنه وغځانه. ځواب مې ورکړ بیا دې څه په زړه کې راوګرځېدل؟ هسې ما ویل چې خوشحال بابا پیژنې او که نه؟ هو څه ناڅه خو یې پیژنم خو دلته د خان موصوف یادولو د څه اړتیا وه؟ اړتیا دا ده چې دا مهال زه او ته دواړه په سوات کې یو او خان بابا د دې سیمې په اړه د سواتنامې په نامه منظوم کتاب لیکلی دی. یو دوه بیته یې راته یاد دي: تر کابل نه یې هوا د وړي ښه ده او د کابل هوا ترخه د ده خوږه ده. په هوا کې د کشمیر په آب و رنګ دی، حیفه ده چې کشمیر ارت دی او سوات تنګ دی. زړګیا زه چې لومړی ځل سوات ته راتلم د پښتو له ښوونکي مې سواتنامه اخیستې وه او د هغه وخت د سوات مې ځان خبر کړی و. پاتې شوه دا خبره چې خوشحال بابا د سوات او کشمیر ترمنځ ورته والی لیده. نو ما خو کشمیر نه دی لیدلی خو چې خوشحال بابا وای خامخا به همداسې وي. ته یې منه خو زه د خوشحال بابا په جغرافیه پوهنه شک لرم. نه منم چې د سوات هوا د در کابله خوږه وي. ګوره ګیله من کېږه ما 4 موسمه دي. خوشحال بابا وای چې په اوړي کې د سوات هوا له کابل له هوا خوږه وي. معنا دا چې په نورو موسمونو کې د کابل هوا په شاتو لړلې وي. په دې خبرو زه او زمرک دواړه په خندا شو او بیا مو پرېکړه وکړه چې د جغرافیه پوهنې په اړوند په همدې خبرې پای ته ورسو او د خوب جزیرې ته د تللو هڅه وکړو. خو داسې نه شوه کېدی. د جغرافیې په اړه دومره ډېرو خبرو ټولګی د جغرافیې ساعت څانګ او د هغې په ترس کاتره یاد کړي وو. زمرک ویده شو خو زما به د څو شیبو لپاره ایله سترګې ورتلې. سهار شو او غرنیو مرغانو په خپلو نغمو سره د لمر د لومړیو وړانګو هرکلی وکړ. مونږ چای وڅښلې. د هوټل د پیسو بیل مو ورکړ، بکسونه مو اوږو ته کړل او د پېښور د موټرو اډې ته روان شو. پر لاره مو د شنو غرونو سیند، مرغانو، ځناورو، سیلانیانو او غرنیو وګړیو ننداره کوله. د واورین سوات د غرونو څوکې داسې برېښېدې لکه چې پیغلو ځانونه د سپینو زرو په پریمانه ګاڼو سینګار کړي وي. یو ځای موټر ودرېده، ماشومانو رامنډې کړې، د دنداسې ګېډۍ یې پلورلې. زمرک راته وویل عجیبه ده، خلک دلته د مزو لپاره راځي خو خپل اوسېدونکي په بده ورځ دي. تر دې چې واړه ماشومان یې په دې کنګل واورین چاپېریال کې د موټرو پسې د دنداسې ګېډۍ ځغلوي. اخر ولې؟ ورته مې وویل ستا د ولې ځواب ښایي د ماضي د حافظې په کوم ګوټ کې خوندي وي. خو زما په خیال دلته غرونه دي، د کار وړ مځکې لږې دي، له ښاره لرې دي چې سړی سهار مزدورۍ پسې وځي ماښام راشي. غر د حکومت تر ولکې لاندې دی خو که خلکو ته وسپارل شي زر به سپېره شي. زمرک پوښتنه وکړه حکومت هېڅ نشي کولی؟ ولې نه، خو که دلته کارخانې راشي، ښار راشي، فطري او ځنګلي ښکلا له منځه ځي. د سیلانیانو د زړه راښکون لپاره دا خلک همداسې وروسته پاتې ساتل شوي دي. دا خلک داسې مثال لري چې په واورو کې وچ کړل شوي وي او د نړۍ د خلکو لپاره ترې میوزیم جوړ شوی وي. بله بیلګه یې نورستان او له غرونو بله غاړه د چترال کاپرستان دی. امیر عبدالرحمن خان د خپلې واکمنۍ په کلونو کې نورستاني مسلمانان کړل، خو بل پلو کافرستان په زړه بڼه د خپلو کفري دودونو سره د نړۍ د نندارې لپاره موجود دی. زمرک پوښتنه وکړه دا ښه کار دی او که بد؟ ما ورته وویل د کافرستان ساتل د یو مغربي لرغون پیژندونکي پند ښه کار دی، خو مسلمان مبلغ بیا خامخا غندنه کوي. زمرک وخندل دا عجبه استدلال کوي، غوسه خبره نه کوي نو چې دا څه ښه دی او که بد.
رښتیا هم همداسې ښکاري د اشیاو ارزښت نسبي دی. یو څیز له یوې زاویې ښه او له بلې بد کیدی شي. له دې خبرو وروسته خاموش شو. نه پوهېږم چې زمرک د خیال په کومه جزیره کې و، خو زما د ذهن محور څانګه وه. تادي مې وه چې کله به بیا د څانګې سترګې ګورم. پېښور ته راورسېدو. خپل سامان را سره و او څه ناڅه غرني سوغاتونه مو هم اخیستي وو. بار دروند برېښېده. ګاډۍ مو ونیوله. د زمرک دوی کور په لار و. اول هغه کوز شو او بیا څو شېبې وروسته زه خپل کاله ته ورسېدم. رخصتۍ 2 ورځې پاتې وې. هغه هم په انتظار تیر شو او لیسې ته لاړم. بیا د استاد له راتلو تر مخه په ټولګي کې شر او شور و، خو ما له وروستي کتاره غلې او خوږه سندره اورېده. کټ مټ هغسې وه لکه د ګلورینې څانګې په نرمو لوړو ژورو کې چې د سحر د باد له مستانه رقصه پیدا کیږي. سندره په ختمېدو وه. زرینه راننوته. څانګه یې ښکل کړه. د څو اونیو تږې وه. د شونډو بېواکه خرپ یې د ټولګي په شور کې داسې وبرېښېد لکه تنکۍ څانګه چې د مرغانو د سیل تاب رانه وړي. ماته شي او سندریز غږ یې په شنه ځنګله کې تر لرې لرې خپور شي. زرینه او څانګه ملګرې وې او بیا دواړه نجونې وې، خو بیا هم دې ښکلولو زما په زړه کې د رقابت سپرغۍ وشیندلې. نه پوهېدم چې څه وکړم. د تختې خوا ته لاړم. تباشیر مې راواخیست او د غره یو انځور مې وکښه. ځان زورګر نه وم، خو د فطرت سره د مینې له کبله مې د غره د انځور د کښلو لپاره غیر منظم خو پوره ریاضت کړی و. انځور پوره شو او تر لاندې مې ولیکل: فطرت له جمال او جلاله ډک د خدای هغه کتاب دی چې د نړۍ د هر نالوست انسان سترګې هم لوستلی شي. دا جمله مې لیکلې وه. یو ځل بیا مې لوسته چې د جغرافیې ښوونکی راننوته. غوښتل مې چې تخته بیرته پاکه کړم، خو د ښوونکي سترګې مې پکې ښخې ولیدې. جرأت مې ونه کړ. نیغ لاړم او په خپله چوکۍ کېناستم. ښوونکي ته انځور او تر لاندې لیکل شوي جملې خوند ورکړل. ستاینه یې وکړه. د غرونو په اړه یې ښایسته اوږده شېبه خبرې وکړې. دا بېله خبره ده چې د غرونو د ښکلاییز ارزښت پر ځای یې د هغوی پر جغرافیوي او ټولنیز ارزښت ډېر ټینګار وکړ. ویل یې غرونه د زلزلو مخه نیسي، کانونه لري، سړ ځایونه لري، ځنګلونه لري، او ځنګلونه بیا د میوې باغونه، د ځناورو کورونه، د مرغانو ځالې او نور ډېر څه لري. د باران ورښت ته لاره برابروي. خو په ټولو کې وروسته جملې خوند راکړل چې ویل یې غرونه او ځنګلونه د مځکې ګاڼه ده. ما د ښوونکي د وینا پر مهال د هغې خبرې اورېدې، خو کله کله به مې څانګه هم د سترګو له کونجونو څارله. ځینې وخت به یې سترګو لکه د غرنیو عقابونو زما په لور ځغلند پرواز کاوه. د جغرافیې ساعت پای ته ورسېد او استاده ووته. څانګې ما ته رامخ کړ او په لومړي ځل یې راسره داسې خبرې پیل کړې چې نیغ په نیغه یې د درس سره تړاو نه درلود. غزنه، غرونه دې ډېر خوښ دي؟ هو، غرونه، سیندونه، بلکې ټول فطرت مې خوښ دی. که غلطي نه کوم نو تاسو د تختې له انځوره دا پر ځای اټکل وکړ. څانګه په خندا شوه. ویلې تاسو تیر وتی. زه له پخوا نه پوهېدم چې په غرونو مین یې. اریانونکې ده. ما خو له تا سره هېڅکله پر دې اړه خبرې نه وې کړې. د دې پر ځای چې څانګه جواب راکړي، نوراني سترګې چې نری شرابي مسکا پکې خپره وه زما سترګو سره وجنګولې. لاس یې زما کتابونو ته ورتېر کړ او په مسکا یې راته وویل: ستاسو په اجازه؟ زما د جغرافیې کتاب یې راپورته کړ. په غور یې وزیر او راته یې وویل: له کومې ورځې راهیسې چې ما ستا په کتاب د عکس لیدلی، نو زړه ته مې پرېوتی چې غرنۍ سیمې دې خوښې دي او نننۍ انځورګرۍ خو دې زما یقین د پخلي تر کوره ورساوه. زړه مې ولوېد. د ځان سره مې وویل: اخر د معما حل دا راووت. تا ما ته نه بلکې انځور ته کتل. ما د سوچ په دریاب کې غوپې وهلې چې څانګې وپوښتلم: د خیال مرغه دې له کومې شنې څوکۍ نه طوافونه پیل کړل. دا راته ووایه چې دا ښکلی عکس د کومې سیمې دی؟ نه، داسې هم نه ده. د غرو په شنو څوکو سربیره زما د خیال او زړه مرغانو د یو انسان نام طوافونه شروع کړي. په دې خبره هغه له حیا نه لکه مڼه سره شوه. زه هم د خپلې خبرې د اغېز لاندې راغلم او د خبرو سور او تال مې مات شو.
څو شېبې زموږ دواړو سرونه ښکته وو. داسې حالت و لکه چې ورته مې سپینه خبره کړې وي چې څانګې در سره مینه لرم. خو بیا مې خپل شیندلي حواس راټول کړل او ورته مې وویل دا عکس چې زما پر کتاب لګېدلی دا زموږ د خپل هیواد یوه ښکلې سیمه ده. دا بدخشان دی. ما د افغانستان ډېرې غرنۍ سیمې لیدلې دي، خو د بدخشان د فطري ښکلا په اړه مې یوازې کیسې اورېدلي او یو څو انځورونه مې لیدلي. نور نو داسې وګڼه شهزاده په نالیدلي مخ مین دی. څانګې زه د بدخشان غرونه ډېر وخت په خوبونو کې وینم، خو له بده مرغه چې خپل منځي اختلافاتو زما لپاره هلته ورتلل د ښاپېریو له کوه قاف هم ستونزمن کړي دي. بویا چې دا هیله به مې کله پوره کیږي. خبره تر همدې ځایه را رسېدلې وه چې د دري استاد راننوت. څانګې په مسکا راته وویل یار زنده صحبت باقي. اوس به د حافظ ژبې ته غوږ شو. پس له دې ورځې به اکثره وخت ما د کتاب پر ځای د رباب په تارونو د نغمو په مریو د څانګې یادونه لمانځل. ډېر ځل مې د زمرک دوی په حجره کې له ماښامه تر سهاره د رباب سره شوګیري کړي دي، خو ښوونځي ته به هم په خوښۍ سره تلم ځکه چې څانګه به راسره غږېده او له یوې ورځې نه بلې ته نوره هم په زړه راننوته. په هر بنډار کې مې په زړه ورېده. هر چا سره مې ناسته تر جسمه تړلې وه. پر روح مې د څانګې د ښایست سیوری خپور و. رباب مې د زړه لویه تکیه وه. نغمو به مې ټول وجود سپک کړ. عجب کیفیت و. داسې به برېښېده لکه چې د نغمې سیلۍ مې د مادي وجود ټول ګرد او غبار وړی وي. ټول روح یم، ټول سرور سرور یم، لکه د اسمان د برجونو نوراني کوتره په غیر مرئي وزرونه الوزم او د ابدي سمندر پر سر د ښایست د ورکې جزیرې په لور پرواز کوم. کله کله به مې احساس کاوه چې پېښور کې نه یم، د یوه شنه او ښایسته سمندر غاړه ده. باغي موجونه راځي، د څانګې پښو ته تندی رسوي او بیرته ګرځي. زه یې د سترګو خاموش طوفان ته له ربابه ژبه په پور اخلم او د سمندر د لافاني سندرې برخه یې ګرځوم. هغه چې کائنات یې له ازله تر ابده اوري خو مړېږي پرې نه. د رباب نغمو به زما په وجود کې نه ایره کېدونکی انګار شینده او په غرونو غرونو آتش فشان به اوړېده. بیخي هغسې لکه وحشي سیلۍ چې پر یوه بوټي لګېدلی اور پر ټول ځنګل خپور کړي. هغه چې لامده نختره وچې څېړۍ یو شان خپلې غېږې ته راکاږي. لمبه یې اسمان ته خوله ورکوي او له جلاله ډکه سندره وایي. یوه ورځ چې ښوونځي ته لاړم د څانګې سترګې مې لکه د بزکشۍ اسونه په مستۍ کې ولیدې، نو پوه شوم چې د صبر واګې مې له واکه په وتو دي. ټوله ورځ نشه نشه وم. روایتي لاره مې غوره وبلله او نیت مې وکړ چې لیک ورته ولیکم، خو ویره هم را سره وه. ما ویل هسې نه چې وړاندې تر لستو مې لیک ونه څیري، خفه نه شي. که خفه شوه په هر قیمت به یې پخلا کړم، خو که لیک مې د ایمرجنسي تر لیک لاندې راغی ښه به ونه شي، بلکې وبه شرمېږم. د ایمرجنسي اصطلاح زموږ په ټولګي کې ځانګړې معنا لرله او هر څوک پرې پوهېده. دې ویرونکي اټکلونه هم له خپله هوډه وانړولم. قلم کاغذ مې راواخیستل او د خط په لیکلو مې داسې پیل وکړ: زما د وجود پر کائناتو د نغمو خورې ورې څانګې، د ښایست سور او تال دې مات مشه. سپین سترګې مې ګڼې او که مطلبي، بېوقوف درته ښکارم او که لیونی، ستا خوښه ده، خو زه مجبور یم، بلکې بیخي مجبور یم. ستا دې په دې خپلو نوراني سترګو قسم وي، ستا دې په خپلو وریښمینو سندرو قسم وي. زما الفاظ یو ځل ولوله، هیله یو ځل. وای چې روحونه لکه د وجود سر او تال جوړه پیدا کیږي، یو د بل مینه او تکمیل وي، خو فلک غمازي کوي. یو یې په یوه زمانه کې دنیا ته راشي او بل په بله کې، لیده کاته یې ونه شي، زندگی زندان شي او یوه ورځ د ژوند سقرات د اجل شراب وسکي. بیا نو تر محشره په لحد کې د زړه داغ د انتظار څراغ وګرځوي. بیا به څه کیږي والله اعلم. کله کله په یوه زمانه کې راشي، خو یو یې د مشرق شي او بل یې د مغرب. دا ټپی انځور دی چې د دیدن نصیب یې نه وي او یوه کوڅه کې سره وړاندې رستو شینه.
خو کله بیا زمانه زرینه پیرزوینه وکړي او دواړه روحونه د یو چم گاوند وګړي کړي. ادم او درخو له همدوی نه وو. ته زما له وجوده جدا شوې څانګه یې. خدای ته وګوره، نیمګړی مې مه پرېږده، تکمیل را وبخه. تر ځوابه مې د انتظار چاړه په زړه ښخه وګڼه. ستا غزن. سبا چې ښوونځي ته لاړم، لیک لا زما په جیب کې و، خو پوهېدم چې ساعت په ساعت خپل حواس بیلم. کیدای شي حالت مې هغه مجرم ته ورته و چې د پولیسو مرکز ته یې بم وړی وي. تفریح ښه موقع په لاس راغله. اخوا دېخوا مې وکتل، 2-3 کسه په ټولګي کې پاتې وو، خو خپل نوټونه یې رسول. څانګه او نور زده کوونکي د باندې وتي وو. لیک خو مې د څانګې د الجبر په کتابچه کې کېښود، خو ما ته مځکې ځای نه راکاوه. ایسارېدل راته لویه نفسیاتي ستونزه ښکارېده. په لنډو ټکو مې د رخصتۍ یوه رقعه ولیکله، سره له دې چې ټول ښوونکي په اداره کې راغونډ وو او دا پوښتنه یې ذهن ته راتله چې زه ولې رخصت اخلم. خو رقعه مې له مدیر صاحب نه راامضا کړه، هیڅ چاته مې ورنه کړه. د حاضرۍ په کتاب کې مې کېښوده او د لیسې دروازې ته مې مخه کړه. بیا نو هغه د درویش دوراني خبره، زه په داسې تلوار ووتم جانانه، لکه خلاص چې څوک بندي شي له زندانه. د اطمینان ساه مې واخیسته او د کور په لور روان شوم. په کور کې هم مضطرب وم. ځان ته یې مشغوله کته. له ځان سره مې فکر وکړ، فلسفه جړه تنسته او لا ینحله معما ده. کیدای شي چې د څو شیبو لپاره مې په خپله دنیا کې ورک کړي، خو خوند یې رانه کړ. توري ګونګ شوي وو، بېمانه تورې کرښې د کاغذ پر سینه غځېدلې وې. هیڅ یې نه ویل. تلویزیون مې روښانه کړ. هغه هم د موهومو عکسونو او ګډو وډو اوازونو امتزاج و. رانه هیر دي چې تلویزیون مې بند کړ او که روښانه پاتې شو. له کوره ووتلم او د زمرک 2 حجرې ته لاړم. رباب مې له میخه راکوز کړ، خو ګوتې مې رېږدېدې. هیڅ یوې نغمې سر نه نیو. بېرته کور ته لاړم. له پریشانۍ ډاکه شپه راخوره شوه، کله ویښ کله اوده. خو سحر شو. لمونځ مې وکړ، نیمه پیاله چای مې وڅښه. له ځانه سره مې کرل ریبل چې لاړ شم او که نه څه به راته وایي. لیک خو یې حتما لوستی دی، ځکه چې نن بیا الجبر لرو او پرون معلم کورنۍ دنده هم راکړې وه. چې لوستی یې وي څه به یې ویلي وي. هسې نه تر پایه یې لوستی نه وي، ټوټه ټوټه به یې کړې وي. واه خدایه، ایمرجنسي نشي. زړه نازله وم، خو توکل مې وکړ. ښوونځي ته لاړم او ټولګي ته ننوتم. سلام مې واچاوه، خو د شیندلو حواسو له کبله پوه نه شوم چې چا راته وعلیکم وویل او که نه. څانګه راغلې وه چې ور ومې کتل، په څېره یې حیا خاموشه ښکلا پنځولې وه. نوراني سترګې یې ښکته وې. د اوربل ویښتان یې بار بار له تندي راښویېدل او هغې په ارام سره په خپل لاس پورته کول. پوه شوم چې لیک یې لوستی دی، خو د ځواب اندازه یې راته نه لګېده. ماله په تصور کې د اټکلولو غوټۍ پرانیستې چې پیکی د تختې له مخې چغه کړه، ایمرجنسي ایمرجنسي ایمرجنسي. دې سره په ټولګي کې داسې خاموشي خپره شوه چې د استاد په ټینګار هم نه راتله. دا لومړی ورځ نه وه. د ایمرجنسي غږ به تل له ځانه سره داسې خاموشي راوسته. پیکی وویل، حسب معمول بیا ایمرجنسي کیس دی. یو چاته محبت نامه لیکل شوې ده چې ستاسو پاملرنه ورته راړول غواړم. زړه مې درز وکړ. له ځانه سره مې وویل، هماغه څه وشو چې ترې مې ډار درلود. تر 12 راورسېدم. په ایمرجنسي کیس کې نوم راغلی، خو نن ګیر شوم او پوخ ګیر شوم. لیک د پیکی په لاس و، خو د شاګردانو د تلوسې لپاره یې خبره اوږدوله او نه یې لوسته. پوښتنې یې کولې چې دا لیک په د چا وي او چاته. که څوک سم ځواب ووایي، یو خودکار قلم انعام لري. چا شوخې جنۍ آواز وکړ، زرینې به څانګې ته لیکلی وي. څانګه لکه د تصویر څانګه غلې وه، خو زرینې له وروستي کتاره وویل، هغه تیر شول چې مې مینه په غلا غلا کړه، اوس په درس جهان رسوا ده، په غلا نه ده. زمونږ خبره خو ایمرجنسي نه ده. هر څوک پوهیږي چې څانګه زما ملګرې ده. سمارک ورته وویل، په ارام کښېنه، دا لندن نه دی چې د جنۍ سره د جنۍ مینه جواز پیدا کړي. محترمه، ستا د قانوني معلوماتو 1 روپه مننه. زمونږ مینه داسې پیرنګۍ هم نه ده چې ته یې انګیرې.
د مشرق تقدس خو هم مونږ نجونو ساتلې، ګنې ستاسو زړونه خو به د اروپا په عیاشۍ هم ساړه نشي. زمرک په دې ځواب پریشان غوندې شو. له زرینې یې بخښنه وغوښته او ورته یې وویل زما مقصد یوازې او یوازې ټوکه وه، که زه پوهېدی چې ته به پرې خفه کېږې یوه کلمه به مې هم نه وه ویلې. دې خبرو نور هم پریشانه کړم ځکه چې زرینه د څانګې ملګرې وه. بله دا چې د هلکانو کردار ته ګوته نیول شوې وه. په ټولګي کې لاټ کلونه روانو چې پیکۍ وویل بی کوایټ، غلي شئ، هوایي ډزې مه کوئ، د بې ګناه خلکو پر سرونو پریوزي. دا محبت نامه د 11م ټولګي او ماډرن مجنون ماته لیکلې ده، نو ځکه یې لوستل هم مناسب نه ګڼم. دې خبرې سره مې زړه ښه شو، خو بیا هم پوره آرام نه وم. شاګردانو پیکۍ ته چغې کړې نه 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 منو، اوس به یې خامخا لولې. پیکۍ هم شرمېده او هم خندېده. ویل یې مجنون صاحب په یو پاکټ کې د مادو یو شاهرخ خان پوسټ کارډ او یو لیک لري. د هلک په نوم به زر سات کاڼې کېږدو، خو لیک یې واورئ. مای ډارلنګ پیکۍ، آی لو یو، ته زما ډېره خوښه یې، ځکه چې ستا سترګې د کاجل او شونډې د مادوري دي. که انکار دې وکړ نو د خیبر هسپتال مخې ته چې کوم د اوسپنې هوایي پول دی له هغې نه به هغه مهال سړک ته راټوپ کړم. پرېږده چې چیت چغبیت مې کړي. او کله رخصتۍ نه وروسته د ښوونځي مخې ته د شیرو کاکا د دوکان د فانتا بوتل واخلې او ویسکې په لیدو به یې زه وګڼم چې ته له ما سره محبت کوې. زرینې له شوخۍ نه په ډکه لهجه ورغږ کړ د پانتا پیسې را لېږلي که نه؟ پیکۍ وخندله د ټوکې په انداز یې وویل که پیسې را لېږلی وای ولې به یې کیس ایمرجنسي کېده. خبرې تر همدې ځایه را رسېدلې وې چې ښوونکی راننوت. پیکۍ ترې بخښنه وغوښته او خپلې چوکۍ ته لاړه. ښوونکي هېڅ هم ونه ویل ځکه چې ټول ښوونکي زموږ له شوخۍ نه خبر وو. ډېر ځل داسې شوي چې ښوونکی به راغی، موږ به چوکۍ یوې ډډې ته کړې وې او په ټولګي کې به مو اتڼ کاوه. ساعت ختم شو، ښوونکی ووت او پیکۍ یو ځل بیا د تختې مخې ته ودرېده. لیک او پوسټ کارډ یې په لاس کې و. موږ هیله درلوده چې په لیک کې به څه خبرې پاتې وي. اوس به هغه ولولي، خو پیکۍ وویل بل څه پکې نشته. ټیپر ته ورته یو زړه یې رسم کړی، دومره ډېر غشي پکې خښ دي لکه پوځیانو چې پې چاندماري کړي وي. پیکۍ دا وویل. لیک او پوسټ کارډ یې ټوټه ټوټه کړل او له هماغه خپله پاکټه یې ورته تابوت جوړ کړ. زموږ د ټولګي نجونو ته کله کله همداسې محبت نامې راتلې، خو ټولو ژمنه کړې وه چې د ایمرجنسي په اعلان کې به یې د ټولو په مخ کې لولي، بیا به یې ټوټه ټوټه عاشق ته ورلیږي. خو د خدای فضل دی هیڅ عاشق به په لیک کې په ورکړي اختار وفا نه کوله. نجونو به په خپل دې کار ویاړ کاوه، خو پالکانو دا خبره ښه نه لګېده. کله کله به یې په ټوکه ټوکه کې ویل چې نجونې دغه محبت نامې د کورنیو له غړي پټې په تشنابونو کې لولي. او که لیک یا شخصیت یې بې خونده وي نو بیا یې په ټولګي کې ایمرجنسي کړي. او کله کله به یې د نجونو د هلکانو انتقام په بل ډول اخیسته. پخپله به یې ځانونو ته د نجونو لخوا لیکونه لیکل او د ایمرجنسي تر عنوان لاندې به یې لوستل او بیا به یې د نجونو په څېر ټوټه ټوټه کول. خو ډېرې نجونې د دوی په دې چل خبرې وي. ساعت پسې تېرېده، خو څانګه خاموشه وه. د رخصتۍ زنګ ووهل شو. څانګې ته مې کتل چې ماته له ټولګي ووته. زه هم کور ته لاړم، سره له دې چې د څانګې په یوه دوه خبر نه شوم. خو بیا هم د تېرې ورځې نه مې پریشاني کمه وه ځکه چې د ایمرجنسي له شرمه بچ شوی وم. بل سهار چې ټولګي ته لاړم څانګه راغلې وه. زما د سلام سره هیله یو نظر را وکتل. د یو مرموز سرور احساس یې راکړ. په سپینه منګل یې را پرېوتې زلفې پورته واړولې او ځان یې د کتاب په لوستلو مشغول کړ. د ورځې په تقسیم اوقات کې جغرافیه هم لیکلې وه، خو څانګې په غلطۍ هم نه راکتل. لومړي ساعتونه پای ته ورسېدل، تفریح شوه. څانګه وروستي کتار ته لاړه، زرینې سره کېناسته. نورې نجونې او هلکان بهر ووتل. ما په ځان کې د وتلو تاب نه درلود. ناست پاتې شوم او ځان مې د فزیک د سوالونو په حلولو بوخت کړ. قلم مې په سپین کاغذ ګرځېده، خو غوږ مې وروستي کتار ته و. زرینې څانګې ته وویل چې نن سبا مړاوې ښکاري، کوم نوی باد خو به دې نه وي رالوتی؟ څانګې ورته په غل یو سنجیده لهجه وویل. په اسانه ژبه راته ووایه څه ویل غواړې؟ زرینه ورته په خندا شوه. په اوږه یې ورته لاس واچوه. په نرم او خوږه ژبه یې ورته وویل ښکلې څانګې، بلکې زما خپلې څانګې.
ولې خپه یې؟ ناروغه یې که کوم بد خبر دی اورېدلی؟ څانګه یوه شېبه غلې وه. داسې ښکارېده چې د هغې دا خاموشي به زما زړه هم خاموشه کړي. خو رښتیا ده چې تر ګل نازک انسان کله کله کاڼي نه هم کلک شي. خبرې بندې شوې. ځان مې لږ څه په ډډه کړ او د سترګو له کونجونو مې ورکتل. څانګې د زرینې سترګو ته وکتل. قلم یې راواخیست، سرپوښ یې ترې لرې کړ. پر سپین چونه شوي دیوال یې ولیکل ایمرجنسي. څه ایمرجنسي؟ آخر د دنیا سترګو ته هم ولیدې؟ د دې پر ځای چې ځان مې ستا په زلفو کې پټاوه په کار وه چې ته مې چیرې پټه کړې وای. خو تر کومه به مې پټولې؟ لمر خو په ګوته نه پټېږي. خیر دې خاپیرک سره خو به وروسته ګورو. اوس په تخته یوازې خبرتیا لیکم. ایمرجنسي. زرینه ودرېده خو زما زړه ولوېد. بس قسمت مې مل و. څانګې د لمنې له کونجه ونیوه، ورته یې وویل د خدای ومنه، داسې مه کوه، ولې مې شرموې؟ زرینه بیرته کېناسته او په شوخۍ سره یې څانګې ته وویل ښه صاحبې، چې راز په راز ساتې نو بیا ځان ولې خفه کوې؟ چا درته دومره پوخ دام کېښود چې له دواړو پښو پکې ونښتې؟ دا ماهر ښکاري دی چې په هوا یې درته ایمرجنسي دام کېښود او ته یې ونیوې. د زرینې پوښتنې داسې وې لکه چې زه ملزم یم او د دعوې وکیلان زما د جرم د اثبات لپاره قاضي ته دلیلونه وایي. څانګه چوپ وه، خو چې څو ځله زرینې ورته اوږه وسکونډله او په خوږه لهجه یې ترې پوښتنه وکړه. ما ورته د سترګو له کونجو ور وکتل چې څانګې راته ګوته ونیوله. په زرینې مې هم یو سرسري نظر تیر کړ. د غم او خوښۍ ګډ احساس یې په څېره کې وپړکېده. دواړه څو شېبې غلې پاتې شوې، خو زرینې سکوت مات کړ. دې صاحب خو کله د ښایست وجود نه مانه او کله به یې په مینه شک کاوه. واه واه، شیخي څه شوه او هغه فلسفې په کومه لاړې؟ بیا یې د څانګې لاس په خپلو لاسونو کې ونیوه او ترېنه یې پوښتنه وکړه آیا تا ته د هغه مینه منظوره ده؟ څانګه غلې وه او زما پر ژبه د دعا الفاظ خویدل. بس حالت مې داسې و لکه مجرم چې قاضي ته مخامخ ولاړ وي. یو خوا خوږه ازادي وه او بله خوا اعدام. خو خبره تر بلې نیټې وځنډېده. د ښوونکي سلام د چاپېریال هغه خاموشي ماته کړه چې د څانګې ځواب ته منتظره وه. څانګه هم راپاڅېده او په خاموشو قدمونو خپل ځای ته راغله. د زنګ په پرله پسې ټنګولو درسي ورځ پای ته ورسېده. د څانګې خاموش ځواب هیله مند کړی وم. د رخصتۍ زنګ نه و، هغه د حمزه بابا خبره د اسرافیل شپېلۍ وه. روغ قیامت یې راوست. له څانګې یې بیل کړم، کور ته لاړم. شېبې ډېرې سختې تېرېدې، سیزونکې وې، خو زما د زړه په ژورو ګړنګونو کې یې خوږه نڅا کوله. سبا چې د ښوونځي په دروازه ورننوتم، زرینه راته له مخکې ولاړه وه. ځان یې سنجیده کړ، پر شونډو یې دومره مسکا خپره کړه چې ایله احساس یې کېده. ویل یې خانه، پرون له رخصتۍ وروسته څانګې ستا لیک راوښود. دا د خبرو کوډ د همدې لپاره زده کړی وې چې په څانګه یې وکړې؟ که د الفاظ زور د محبت اثبات شي، د بې زبانه مخلوق په مینه به څوک باور وکړي؟ زرینې، دا د څو کتابونو ګرځول زما د پوزې پیزوان شو. اور ولګه په ادب او په فلسفه باندې. د کوډو په نظر مې په عمر نه دي ورکتلي. زرینه مسکی شوه، خو دا ځل لږه ډېره. ویل یې غل مه نیسه چې غل به تا ونیسي. کار دې هم کړی او په الفاظو کې سپرغی هم شیندې. رښتیا یې ویل، زه هم لږ جذباتي شوی وم، خو صرف په دې خبره چې زما مینه یې د خبرو استادي ګڼلې وه. دا ځل مې په نرمه لهجه ورته وویل ګوره زرینې، خیر دی، هغه لیک به پر ځای پرېږدو. ته زما د سترګو خاموش موسیقیت وګوره. آیا د څانګې تصور پکې نه ناسي؟ توري غریبان به زما د زړه خبره څه وکړي؟ زما مینه سمندر او توري د کلال پیالې څنګه به یې ظرفیت ولري؟ زرینې په کړس کړس وخندل. ویل زه مرم له غوچې، ته بیا وایې چې غوچې؟ نور نه پوهېږم. څانګه دې د ځان په لور درکږه کړې وه. پخوا را باندې ښه لګېدې، اوس را باندې بد لګي. خو څومره چې را باندې بد لګي، هومره را باندې خام لګي. ورته مې وویل د لفاظۍ تور په ما لګوي او معما ته وایي هم در باندې اوس ښه لګم هم بد. ویل
پوخه استاده ماشوم مه جوړېږه خام را باندې د څانګې له مخې لګي او بد هم ما غوښتل چې خبره پرې بیخي بربنډه کړم خو شوخ یې راوکتل او په تک تک یې وویل عاقلان پای نقطه نه ګردند زه هم ورپسې غلی غلی د ټولګي په لور روان شوم چې ننوتم سترګې مې د څانګې چوکۍ ته وې لکه د برېښنا پړک یې په ځغلند ځلېدونکي نظر راوکتل سترګې دوه مستې توتکۍ وبرېښېدې هغه توتکۍ چې د سرور په وزرونو له شنې څانګې والوځي په ملاق ملاق تېرې شي خو د خوږې سندرې په څېر یو مرموز خوند د فضا په رګونو کې پرېږدي زه هم لاړم او په خپله چوکۍ کېناستم د ټولګي نګران ښوونکی راننوت د تختې تر څنګ ودرېد او داسې یې خپله وینا پیل کړه ګرانو زده کوونکو تاسو به خبر یاست چې کلنیو ازموینو ته میله څو ورځې پاتې دي سر له سبا نه درسونه بند دي بلکې د نن ورځې یې بند وګڼئ خو اداره هیله لري چې غیر حاضري به نه کوئ استادان به هم راځي ستاسو مشکلات او ستونزې به هواروي هڅه وکړئ چې وخت بې ځایه تېر نه کړئ هوښیاران وایي چې وخت لکه سره زر دی ستاسو د بریالیتوب په هیله مو په خدای سپارم هو رښتیا د ازموینو د مهالویش پاڼه د ادارې په دیوال لګېدلې ده کتی شئ د استاد خبرو ورو ورو زړه راتنګاوه خو ښه وه خبرې یې په لنډو غوڅې کړې د استاد له وتو سره سم د رخصتۍ زنګ وټنګېده د لیسې په انګړ کې شاګردان ډله ډله د مهالویش خواته روان وو او ځینو خو د مهالویش کتل مناسب نه ګڼل ویل بیا به شي په دومره خوښۍ سره له دروازې وتل لکه له بنده چې وځي خو زما د قدمونو سر او تال مات و ځکه چې له 12 وروسته د څانګې لیدل ناممکن و څانګه هم ماته له زرینې سره روانه وه د کور په خوا رهي شوم پښې مې په مځکه وې خو فکرونه مې د شک او یقین په کشمکش کې وو کله به مې ویل چې له امتحانونو وروسته به مې بیا نظرونه د څانګې په وریښمین اوربل ونه زانګي بیا به مې ځان ته ډاډ ورکاوه کیدای شي چې هغه د پوهنتون لپاره له کلي راشي او سره یو ځای په یوه څانګه کې داخله واخلو ټوله ورځ او شپه مې د ښکلې ماضي او شکمن مستقبل په سوچونو کې تېره کړه سبا چې ښوونځي ته لاړم څه شاګردان راغلي وو او څه په راتلو کې وو څانګه هم راغله د فزیک ښوونکی راننوت او له شاګردانو یې د هغوی د درسي ستونزو په اړه پوښتنه وکړه ډېرو شاګردانو ویل لومړی تمرینونه اسانه او وروستي ګران دي له پایه به د پیل په لور حرکت وکړو خو څانګې د ټولو مخالفت وکړ ویل یې له پیله به د ستونزو هوارول ښه وي زه که په الف پوهه نه شم د بې ګردان به هم راته بې ګټې وي خو بله خوا بغیر زمانه ټولو د څانګې مخالفت وکړ استاد یوه شېبه غلی شو بیا یې د ټولګي د پرانیستې دروازې له لارې د لیسې په منځ کې شنه چمن ته وکتل شاګردانو ته یې مخ کړ او ورته یې وویل ستونزه به حل شي د غزن له کورنیو کارونو راته اندازه لګېدلې چې په فزیک کې هم تکړه دی مشکلات نه لري نو بیا دې غزن او څانګه خپلې چوکۍ پورته کړه د چمن په منځ کې توت سیوري ته د څانګې پوښتنو ته ځواب ورکړي او که کومه ستونزه رامنځته شوه زه هم دلته یم ما چې د استاد خبره واورېده پر دې خبره مې هیڅ فکر ونه کړ چې زه په وروستیو تمرینونو کې ستونزې لرم او که نه ودرېدم چوکۍ ته مې لاس کړ او استاد ته مې وویل زه تیار یم استاد څانګې ته هم وویل چې خپله چوکۍ اوچته کړي او له ما سره چمن ته ووځي زه تر دروازې تللی وم چې شاته مې وکتل څانګې هم خپله چوکۍ راواخیسته زرینې ته مې هم پام ور واوښت په معناخیزو مسکو سترګو یې زموږ پر خوا راکتل ما او څانګې د چمن د ونې سیوري ته مخامخ چوکۍ واچولې هغې په رېږدېدلو ګوتو د فزیک د کتاب پاڼې اړولې خو هېڅ پوښتنه یې نه کوله زما سترګې هم ښکته وې او د بڼو لاندې مې د هغه د مضطرب پیغلتوب ننداره لکه ګلورینې څانګې په راپېدو شوې ما احساس کاوه چې ساه یې لنډه لنډه کېده څو ځلې ځان ځواب ته جوړ کړ خو جرأت یې ملګرتیا ونه کړه کټ مټ هغسې لکه وزرغوڅې کوتره چې له برجه د پرواز اراده وکړي ټیټه پورته شي خو پر ځای ناسته پاتې شي بالاخره په ډېره ستونزه یې دا جمله له خپلې ګلابي شونډو رابېله کړه باور نه ایمان لرم په دغه وخت کې
یوې ابدي نیکبختۍ زما روح ته خوله ورکړه او یوه سچولې ځواب مې ورکړ اشنا بنګ مې نه دي څکلي بلکې د تخیل په سیمه مې په جریبونو بلکې په خاروارونو بنګ ټوکېږي راته په استفهامیه انداز وویل نو بیا دا چې در مې دورخانه شوه هغه خوشحاله شو ویل یې ښه دغه زنه چې ستا د زړه درز کو شعر وموند خو تا هم اوس له ادم خانه کم نه یې خدای زده له کومې څانګې نه د شهباز جوړ کړی و زه چې ځو ښار ته د دې خوښۍ په تحفه کې به درته رباب واخلم رښتیا هم بازار ته لاړو او رباب یې راته واخیست او بیرته د زمرک دوی حجرې ته راغلو راته یې وویل زړګیه ما خو در سره کړې ژمنه پوره کړه رباب دې زده کړ اوس ته ما ته ووایه چې ستا دورخانۍ څوک وه سمه ده اول به درته یو نغمه وغږوم بیا به درته دورخانۍ وښیم هغه را سره ومنله او ما هم رباب په غېږ کې ونیو غوږ مې ورتاو کړل او چې سر یې ونیو نو دا سندره مې په نغمه کې راواړوله دا ګیر چاپیر په غرونو راغله بارانونه یاره او ګلی بریږي نه مزه دلته شپه وکړه او پاتې شبه ګرم راغلم چې ځان او جهان مې هیر و یو وخت مې زمرک لاس ونیو او راته ویل ظالمه لږ خو ځان ته پام وکړه له جامو د خولې ساسي او د رباب دې هم کار وکړ که پریښی مې وای نو یا خو د رباب تارونه شلول او یا د خپل زړه رګونه رښتیا دا سندره خو به څانګې هم ډېره زمزمه کوله زړه خو دې هلته ځال نه ده جوړه کړې ورته مې وویل اشنا تا د خپلې پوښتنې ځواب په خپل سترګې مې لمدې شوې له ځانه سره مې وویل اخر تر کومه به مونږ داسې یو کله به زمونږ د غرونو په جنګ ځپلو کنډرو کې د علم څراغونه روښانه شي خو بیا مې خپل ځان په کابو کې راوست او څانګې ته مې داسې ډاډ ورکول پیل کړل څانګې مه خفه کېږه داسې به نه کېږي ستا پلار د ناوړه روایاتو خلاف بغاوت کړی دی چې ستا د ښوونځي د روزنې دومره غم یې وخوړ خامخا به د پانتون ته هم راپرېږدي خو دا راته ووایه چې پوهنځی به کوم انتخابوي ته ووایه ته به کوم پوهنځی انتخابوي ما ورته وویل زه خو ستا مینې د سندرو خبرو او رباب سره اشنا کړم ادبیات به ووایم که زړه خبره درته وکړم زما هم ادبیات خوښ دي د ادبیاتو د ښوونکي دا خبرې مې په زړه لګېدلې چې ادب د ژوند تفسیر او د هغې د بدلون لپاره وسله او استدلال دی زما همدغه هڅه ده چې ژبه او استدلال زده کړم چې په ټولنه کې کره خبرې او روایتونه بیل شي نو بیا به بدلون هم امکان پیدا کړي ګنې ګمان مې نشي چې زموږ د پرمختګ دا وړی به شړی شي خو رښتیا دا راته ووایه چې رباب د څه لپاره زده کړ په موسکا مې ورته وویل په رباب کې مې په تا پسې ویر کاوه دا لنډۍ دې نه ده اورېدلې رباب زما په غېږ کې راکړه او زه مې د خپلې ځوانۍ ویر پکې کومه غزانه اوس هم ویر کوي نه اوس خو خوشحاله یم نو بیا ولې راته د ویر لنډۍ وای ښه غوږ شه بله به درته ووایم خدای دې زما د غېږ رباب کړه چې اننګي دې لکه غوږې تاوومه لنډۍ مې وویله خو سملاسي پې پښېمانه شوم هېڅ نه شو کېدی اوبه له ورخه تېرې وې څانګه له حیا نه لکه مڼه سره شوې وه اوږده باڼه یې ښکته کړل او غلې شوه څو شېبې ما نه هم د خبرو چل هیر شو خو بیا مې د لنډۍ د اغېز د پټولو په نیت ورته وویل رښتیا له ازموینې وروسته او په لیسه کې د کانکور کورسونه پیلېږي ته ورته ایسارېږې او که وطن ته به ځې خبرې یې پیل کړې خو په لهجه کې د لنډۍ نه د راپیدا شوې حیا رنګ محسوسېده ویل یې نه ورور مې د ازموینو نیټه پلار ته لیږلې ده راځي به راپسې زه نشم ایسارېدی البته کتابونه او نوټونه به له ځان سره یوسم که پلار مې د لوړو زده کړو لپاره قانع شو تیاری به هم وکړم او کانکور ته به هم ځان راورسوم امتحانونه راغله او تیر شول د خدای فضل و زه څانګه او زمرک په ښو نمرو بریالي شو د نتایجو په ورځ مدیر صاحب ټول زده کوونکي په قطار ودرول او ویې ویل د 12م ټولګي زده کوونکو لپاره یو میلمستیا ترتیبوو د لیسې ټولو شاګردانو ته بلنه ورکوو د بریلیکونو ورکړه او یو سټیج ډرامګۍ د غونډې برخې دي
خو چای شربت او ځینې نور څه به هم وي. هیلهمن یم سبا ته به راتلل نه هېروئ. والسلام. د مدیر صاحب په بلنه سبا ډېر شمېر شاګردان لیسې ته راغلي وو، بلکې د څو تنو ناکامانو د هغو شاګردانو سربیره چې د سخت رقابت په پایله کې خپله نمره بایللې وه ټول راغلي وو. لومړی شاګردانو یو ډرامګۍ په سټیج وکړه چې پر افغانستان د جنگ د ناوړه اغېزو زغلنده انځورګري یې کوله. بیا مدیر صاحب سټیج ته راغی. د لیسې پر کلنیو هڅو او کارونو یې رڼا واچوله. بریالي زده کوونکو ته یې بریلیکونه ورکړل او نور یې لیک او لوست ته وهڅول. بیا تفریح ته ورته فضا جوړه شوه. د سټیج مخې ته هیڅ څوک نه وو. ملازمینو چای شربت وویشه. وروسته اناونسر د سټیج شاته څرګند شو. د لاډ سپیکر د مایک په ټنګولو یې د شاګردانو پام د ځان پر لور کړ. وی ویل تاسو ټولو ته معلومه ده چې په داسې موقعو زمرک د خپل ځان سره رباب راوړي. داسې ښکاري چې نن به وروستي ځل د هغې نغمې زموږ د لیسې له انګړه پورته شي، ځکه چې هغه فارغ شو، پوهنتون ته به ځي. په هر حال زموږ له ګوتو ووت. زه بلنه ورکوم. هیله ده چې په ارام ډول او د زړه په غوږونو به یې واورئ. په سټیج دری غوړېدلې وه. اناونسر مایک ورښکته کړ. زمرک هم ورغی. رباب ته یې ګوته واچوله. داسې رباب یې وغږوه چې پخوا یې په لیسه کې نه و غږولی. اول به یې نه غږوه. په لیسه کې یې وروستی رباب و. ټول استادان او زده کوونکي داسې غلي او حیران وو لکه بوتان. هغه بوتان لکه چې یوه زمانه یې د دې رباب نغمو ته انتظار کړی وي. ونو بوټو او ګلانو ورسره لکه ماهر نڅاګر په منظم سر او تال رقص کاوه. څو په زړه پورې نغمې یې وغږولې او بیا یې رباب غږول بس کړل. مایک ته یې خوله ورنږدې کړه او ویې ویل درنو حاضرینو، زما رباب مو ډېر اورېدلی دی. زما یو ملګري اوس رباب زده کړی. هغه به په دې وروستۍ غونډه کې د لومړي ځل لپاره رباب وغږوي. غزن ته بلنه ورکوم چې سټیج ته راشي. زما د نوم په اورېدو د زده کوونکو ترمنځ ګونګوسۍ پیل شوې. یو تر بله به یې ویل غزن او رباب. زمرک بیا بلنه راکړه. جرأت راته ګران و، خو د زمرک او نورو ټینګار اړ کړم چې یوه نغمه وغږوم. هماغه نغمه دا ګیر چاپیر په غرونو راغله بارانونه یاره، ګلۍ وریږي نه مزه دلته شپه وکړه، پاتې شه باران دی. چې له سټیجه راکوزېدم نغمه مې په ذهن کې کړنګېده او خورو ورو حواسو مې ورسره د شاګردانو د لاسونو پړکا یو ځای کوله. له کومې خوا مې د زریني اواز هم اورېده چې ویل یې ته خو په ساده کې تیله دار وختې، خو زما په هواره ځمکه پښې ښویېدې. بارانونه نه وو راغلي، خو چې د څانګې څنګ ته ورسېدم بڼو پورې دوه سپینې ځلېدونکې اوښکې نښتې وې. تر ناوخته په لیسه کې وو. څانګې او زرینې را سره مخه وکړه. زما سترګې هم د څانګې په شان لمدې شوې. په تلو تلو کې څانګه لکه د ګلو لښته کږه شوه. په سرو سترګو یې راوکتل. زما د نظر غیر مرئي لاسونو یې ډېره لمنه ونیوله، خو د بېلتون لاسونه ډېر زورور وو. د زیړ لمر په وړانګو کې هغه یوه زرینه مجسمه ښکارېده. زما نظرونه یې تر هغې پښو ته ځان غورځاوه چې پناه شوه. زما څانګه د بېلتون سیلۍ یوړه. زما ښکلې څانګه، زما ګلورینه څانګه، او زه لکه خزان وهلې ونه پاتې شوم. د خوږو نغمو مرغۍ والوتې. یوازې سپیرو سیلیو زما په وجود کې ویرونکی احساس غږاوه. زما سترګو څانګه بایللې وه. ټول کائنات راته ناامیده جوارګر ښکارېدل، لکه چې قمار یې وهلی وي، لکه چې ښایست یې بایللی وي، لکه خپل ټول رنګ و نور یې چې له لاسه ورکړی وي. بیخي بل راز شوی وم. د ژوندي لاش کلمه راته د ډرامو او ناولونو یو مړه اصطلاح ښکارېده، خو د څانګې له تلو وروسته وپوهېدم چې ژوندی لاش هم وي. د کانکور کورسونه هم پیل شول. زه او زمرک ورتلو، خو زما ذهن به لږ وخت په ټولګي کې او ډېر وخت بل ځای و. هغه ځای
چې لا مې د سر په سترګو نه و لیدلې. د څانګې په کلي کې به وم. هغې ما ته هیله هم دومره ویلي وو چې د سپین غره په لمنو کې اوسېږي. ما په خیال کې څانګه جوړوله. شوخې غرنۍ نجونې به یې چیړي، ټنګوي به یې، خو هغه به خاندي او که خفه به وي. څانګه پوهېده چې غرونه مې خوښ دي. هغه به زما تصور چرته چرته ګرځوي. د بزرګې سوکي سر ته به مې خیژوي. ابشارونه به راباندې اوري. د نخترو په څانګو کې به راسره زانګي او که د چیني اوبه به راباندې شیندي. د کانکور کورس هم په ختمېدو شو. وروستۍ ورځ وه. له زرینې نه مې پوښتنه وکړه څانګه نه ده راغلې؟ له احواله یې خبره یې؟ هغه خوشحاله نه ښکارېده. زما له پوښتنې سره یې په څېره کې نور خفګان هم خپور شو. هغه پخوانۍ شوخي نه وه. سر یې ټیټ کړ. ویې ویل غزنه د ورور کور ته یې ورغلی وم، څانګه نه وه راغلې او د ورور په خبرو کې هم د هغې د راتلو د امید توري نه وو. داسې نه ښکاري چې د څانګې کورنۍ به هغه لوړو زده کړو ته پرېږدي. د زرینې خبرو په چورتونو کې لاهو کړم. هوډ مې وکړ چې څانګې ته د زرینې لخوا یو لیک ولیکم. او موقع یې هم وه. د ګرمۍ موسم و. بهر باران په ورېدو و. ټول شاګردان یې د نندارې لپاره برنډې ته وتلي وو. ما لیک د زرینې لخوا پیل کړ. دا دوه رنګي زما فطرت نه بلکې مجبوریت و. کلیوالې جنۍ ته د هلک لخوا لیک لیکل داسې جرم و چې د څانګې د مرګ سبب هم ګرځېدی شو. نو ځکه مې د زرینې د نوم په تکیه دا کار کاوه. بیا هم ځان راته ښه نه ښکارېده. خو له ځان سره مې وویل زه خو دا کار په پټه نه کوم. زرینه به هم خبروم ترې. لیک خو به هم هغه د څانګې ورور ته سپاري. د لیک بل جواز مې دا ګاڼه چې د څانګې پلار ته به هم څو خبرې ولیکم. د استادانو درسونو ته مې پام او توجه نه شوه کولی. که استاد رانه سم د لاسه د خپل تشریح کړي درس پوښتنه کړی وای
په جواب کې به لکه د بې حسه بوت خاموشه پاتې شوی وم. هیله یو تن استاد داسې و چې زما باغي پام به یې رام کاوه او هغه ځکه چې د مینې او ښکلا قدردان و. ټول کائنات یې پر همدې محور ګرځول، خو کله کله به مې د هغې خبرو ته هم پام نه و. یوه ورځ مرګ د پانتون کانتین ته بوتلم او راته یې وویل د څانګې بیلتون لکه کمان په ملا کوږ کړې، هېرولی یې نه شي؟ په حیرت سره مې ورته وویل څانګه هېرول، ایله خو یې د یادولو وخت راغی. ایله خو وپوهېدم چې څانګه څنګه وه او څوک وه. زمرک راته وویل محصل د ادب یې او ګرځوې د فلسفې کتابونه، ځکه خو دا حال دی. آیا څانګه وروستۍ جنۍ وه؟ نورې کمې دي؟ ووایه چې څومره مشتري درته پیدا کړم. مننه، خو ځینې ښایستونه له حساب کتاب نه بهر وي، لومړی هم وي او وروستی هم. زما لپاره څانګه همداسې ده، بلکې دا چې هغې د پانتون ارمان درلود. داسې که هر غزن خپله څانګه پرېږدي د بېوسۍ دا ګراف خو به خورا لوړ لاړ شي. عجیبه ده، زموږ خلک د زوی د زده کړو لپاره د پلار نیکه هډوکي پلوري، مځکې خرڅوي، خو د لور تعلیم شرم ګڼي. او ځینې خو مې داسې هم لیدلي چې د زده کړې لومړی ګام د کفر په لور ګڼي. زه بیخي حیران یم دا خلک به کله له تعلیم سره اشنا کیږي او د حافظې پر تخته به کله دا جمله لیکي چې ښځه هم انسان دی. خو زمرکه زما دا استدلال عام دی، په خاص ډول هغه زما معشوقه ده، مین یم. هجران یې اور دی، سیزي مې ایره کوي مې، او بیا زه خو مجبور یم د خپل تقدیر او فطرت په لاسونو کې ګیر یم. د خوشحال خان بابا دا شعر سمه خبره لري. زه خو شرابي یم، شیخه سره سره جنگ کړي، برخې ازلی دي، کاش کې ما د ځان په رنګ کړي. له دې وروسته زمرک هیڅ ونه ویل، څو شیبې غلی و. بیا یې ساعت ته وکتل، ویل یې ټولګي ته د تلو وخت دی، ور به شو. ما هم ورسره خوښه کړه، کانتین والا ته مو پیسې ورکړه، د ټولګي په لور مو مخه کړه. سبا چې زمرک ولیدم بیا یې کانتین ته بوتلم. ویل یې څه مې درته راوړي دي؟ ومې پوښته چې څه دي؟ ما له هغه ورکاوه چې راته یې وویل بس دی، په حافظه زور اچول درته ښه نه دي. دا یې وویل او له یوې کاغذي خلطې د خوشحال خټک دیوان راوویست. ښایي تا دا کتاب لوستی وي، خو زه یې درته ډالۍ کوم. ویې لوله، ساعت به دې ورسره تیر شي. زه هم په دې ډالۍ خوښ شوم، کتاب مې ترې واخیست او د کانتین نه ووتو. بله ورځ زمرک په یو خالي ساعت کې راته وویل څنګه و خوشحال بابا؟ زه لږ غلی شوم، ورته مې وویل څانګې و، د هغه باز او شاهین پر سپین غره وزرې راکاږي، د څانګې پر وطن. په ځلان د توره کې هم د څانګې څېره ښکاري. څه به درته وایم، د خوشحال دیوان د زړه د مینې لپاره غوړ لرګی دی، لا مې پسې اور تازه کوي. خو د ټولو نه ښه خبره چې خوشحال بابا کړې د هغه دا چې هر چې خوږ د ښکلي مخ په مینه نه وي او د جهان په مخ اوده راغی اوده لاړ. زمرک وخندل، ویلي په خوب کې هم سړی د ښکلي مخ په مینه خوږېدی شي. په تورو تورو شپو کې زه رنګین خوبونه وینمه. ته مې نه ګورې چې سهار زه په لیلیه کې له خوب راپاسم، سترګې مې لمدې وي، همدغه اوښکې وي. دا د مینې یو مکتب دی چې سرلاري د سلطان محمود لټان دي. هغه دا خبره وکړه، خو چې ما ته یې پام شي په بله دنیا کې ورته ښکاره شوم. راغی، تر څنګه مې کېناست، زما لاس یې په خپل لاس کې ونیو. ویل یې ولې زما په کومه خبره خفه شوې؟ ما ورته وویل تا د اوښکو یادونه وکړه، د معشوقې بیلتون هم عجیبه وي. د اوږده انقلاب غمیزو ته لکه غر ولاړ وم، خو بېګا مې اوښکې وڅڅېدې په څانګې پسې. خو خفه پرې نه یم، اوښکې زما د مادي وجود برخه ده. څومره یې چې له لاسه ورکوم هومره مې ورسره روح پیاوړی کېږي. زمرک راته وویل زموږ نړۍ مادي ده، دلته به د مادي وجود هم قدر کوي. زما طبیعت بحث ته نه و برابر، نو ځکه مې ورته وویل ستا خبره سمه ده. خو هغه په مسکا کې راته وویل لکه چې دې خبرې مې فلسفیانه رنګ درلود، ځکه دې خوښه کړه. یوازې همدومره مې ورته وویل چې کېدای شي. دواړه مسکي شو او لیلیې ته لاړو. لیلیې ته به زه او زمرک ډېر ځله یو ځای تلو. یوه ورځ یې راته وویل غزنه ډېر بدل شوې، دومره بدل شوې چې اوس دې ځام نشم بدلولی، خو یو بدلون در کې رانغی
او هغه د بدخشان د تصویر سره مینه ده. په لیسه کې د هم پر کتاب لګولې و او اوس په پانتون کې د هم په کتاب لګولې ده. و مې پوښته چې ګنې دا ښه نه ده؟ ویلې ښه دی، خو ډېره به ښه وای که د کومې پښتني سیمې انځور دې په کتاب لګولی وی. ما ورته وویل چې ما د افغانستان ډېرې سیمې لیدلي، بدخشان لا پاتې دی، بس په انځورونو یې مینه ماتوم. ته خو تعلیم یافته یې، سترګور یې، داسې خبرې د وینا راښکون کموي. که افغانستان باغ بولي ګلان به یې خامخا اقوام وي، بله دا چې د باغ ښادي هم یوه وي او غم یې هم په پسرلي کې وغوړېږي او په خزان کې مړاوي شي، یو سرحد ترې تاو وي او له یوې ویالې اوبه څښي. که د هر ګل رنګ او بوی بدل دی نو دغه تغییر او بدلون هم د نورو ګلانو وجود ورکړی. که چیرې یوازې په صحرا کې وای نو د چا سره به یې ځان پرتله کاوه، څنګه به یې د پیغلې په اوربل ځانګل او څنګه به شملې ته خاته زمرکه په یو ګل نه پسرلی کېږي. ځکه خوشحال بابا وای د سحر باده گذر په چمن بیا کړه او په چمن کې رنګارنګ ګلونه واکړه. زمرکه ستا نشنالیزم غیر فطری دی او چې غیر فطری دی د ګټې پر ځای به تاوان ولري. زمرک مسکی شو وی ویل زما نشنالیزم غیر فطری صحیح، فطری خو تا هم منې. ما ورته وویل د قام مینه په لاشعور کې ده، نسل په نسل راځي. د قام عمره لرغونتوب لري. که په وحي پریکړه کوي محمد صلی الله علیه وسلم ویاړي چې قریش دی، او که په عقل فیصله کوي افلاطون ویاړي چې یونانی دی. زه هم مسلمان انسان یم، همداسې یم که پښتون خوښوم له بله قامه به نفرت ولې کوم؟ بس همدومره قام خوښوم چې بدخشان مې خوښ دی، له ننګرهار سره عشق لرم. زمرک پوښتنه وکړه او که یو قام پر بل تیری وکړي ظالم قام باید ختم نشي؟ نه زمرکه، په قام کې ځوانان، سپینګیري ماشومان، ښځې، بلکې په رحمونو کې ویده ماشومان هم راځي. د ټولو تیری کول د فطرت قانون نه دی. که بې ځایه تیری کوي هغه به د یو مقصد لپاره راغونډ شوي اشخاص وي. هغوی سره جګړه پکار ده. د یو هیواد دننه د قانون جنگ یو فطري او ریښتونی عمل نه بلکې د سیاسي جادوګرو سیاسي کوډې دي. زمرک راته وویل ته خو بدلون نه منې، خو ما دې دا استدلال د زړه د تله ومانه. زمرکه زه انسان یم، کاڼه نه یم، هر شیبه بدلیږم. د کائناتو بدلون منم خو د خیر بدلون نه منم، ځکه چې خیر مینه ده او مینه زما څانګه ده. ورځې تېرېدې خو خپله معشوقه مې لکه څانګې څانګې ارغوان د زړه له درزه لا پسې په غځېدو او خورېدو وه. د رباب په تارونو د فلسفې په کرښو کې مې ځان ورکول خپله مشغوله جوړوله، خو ځای یې نه راکاوه. بیخي هغسې لکه چې سیندونه مړه جسدونه له تله سر ته ولي. له یوې ورځې نه مې بلې ته ذهني فشار او د غړو سستوالی په ډېرېدو شو. خوب او خوراک مې بیخي کم شو. بس همدې غم خوړم چې د زړه میوهداره څانګه مې د بېلتون سیلۍ یوړه. په دماغو مې څه چل کېده. د بدن په بېلابېلو برخو کې مې دردونه پیدا شول. ساه مې بنده کېده. بالاخره د کټ یې کړم، خو له خیاله مې نه وته. د خاطر دا مصره به ډېره رایادېده چې زما د واړه عمر کار دې وکړ. خبره ډاکټرانو معایناتو عکسونو علاجونو او دواګانو ته ورسېده. بس هغه خبره وه چې هلک مین شو، رنګ یې زیړ شو، مور یې زیړي بابا ته وړي چې روغ به شي نه. یو ورځ ملک سره هغه ډاکټر ته لاړم چې له پیله مې غوره کړی و. څه ناسمه ورته حالت څرګند و. معاینه یې کړم، زړې نسخې یې په غور وکتې، نوي درمل یې راته ولیکل. ما ته یې مخ کړ او راته یې وویل په ذهن دې ډېر بوج دی، ویې غورځوه، ډېر فکر مه کوه. زه ورته مسکی شوم، نور مې ورته هیڅ ونه ویل. له ځانه سره مې ویل څنګه له سوچونو فکرونو ځان وژغورم. د دې نیلي واګي اوس زما د ګوتو وتې دي، ګورو به چې چېرته تې پرېوځم. ډاکټر زمرک ته ورمخ کړه او ویې پوښته ته د غزن څه یې؟ ډاکټر صاحب زه له ډېرو کلونو راهیسې دې نږدې ملګری یم. ډاکټر سر وخوځاوه، په لاسونو یې خپله عینکې سمې کړې او له زمرکه یې دویمه پوښتنه وکړه د غزن شوقونه څه دي؟ هغه ورته وویل ډاکټر صاحب اوس خو یې همدغه یو شوق دی، سوچونه کول. ډاکټر وخندل او ویې ویل له دې شوقه وړاندې یې د څه شوق درلود؟ ډاکټر صاحب
وړاندې له دې کتاب رباب او غرونو سره شوق او یو بل زورور شوق یې هم درلود. ډاکټر وویل زه وپوهېدم د کورنۍ له غړو سره یې خبرې وکړه، ته یې نږدې ملګری یې، ښه به همدا وي چې د رباب او کتاب سره 2 په 2 د کومې غرنۍ سیمې سیل ته لاړ شئ. ګوندې دا تجربه یې په روغتیا ګټوره اغېزه وکړي. له کلینیکه راووتو. زمرک همدا ټینګار کاوه چې سیل ته به ځو. زه او ته خو ډېر تللي یو. دا ځل تلل ډېر اهمیت لري، ستا د درملو عمر اهمیت. ما ورته وویل هر څه بې ګټې دي، څانګه نشته، له هرې منظرې نه ساه وتلې ده. په کوم څیز به مې له څانګې لرې باسې چې په هر څیز کې څانګه وي. د روغتون تنګه کوټه وي او که د بزرګې څوکې لمنه، دواړه به راته یو راز وي. په دې خبره مې زمرک موسکی شو. ویل یې بزرګې څوکه؟ بزرګه څوک ده؟ خامخا د چا د کلي هواګانې پرې لګي؟ دې خبرې او شاعرانه استدلال بلا خوند راکړ. لا ځوابه یې کړم. پر شونډو مې ډېرې ورځې پس ته مسکا خپاره شوه. زمرک چې زما پر شونډو مسکا ولیده، په څېره یې د خوښۍ احساس وځلېد. پوه شو چې خبره مې ورسره ومنله. یو لاس چې زما پر ولي کېښود او بل یې هوا ته پورته کړ. له خوښۍ نه یې چغه کړه دغسې دا دې ښه وه. دا عادت د ادم خان و. زما د ملګري غزن غوندې پرېکړه دې وکړه. بیا سره بیل شو، کورونو ته لاړو. مشران او د کور غړي مې د ډاکټر د وینا نه خبر کړل. ټولو دا خبره خوښه کړه. د اړتیا وړ څیزونه مې د سفر په بکس کې واچول. مازدیګر تیر دروازه وټکېده چې پته ولګېده زمرک و. له ستړي مشي وروسته مې بلنه ورکړه چې په بیټک کې کینو. بخښنه یې وغوښته. ویلي په کور کې مې خبره وکړه، زم تیاری کوم. سبا سهار به د ګاډۍ سره درته د کور مخې ته ولاړ یم. ما ورته وویل زه خو به تیار یم، خو دا راته ووایه چې ځو به چېرته. هغه په خندا شو. ویل یې د ځای انتخاب خو مو پخوا کړی و. د رباب له ترنګه خو څه جوړ نه شو. اوس په در باندې میالي صاحب د زنځیرونو شړنګا اورم، او یا به د سپین غره د بزرګې څوکې لمن نیسو. ګوندې کرامت یې در باندې کار وکړي. په دې خبره یې خندا راوسته او ورسره مې ومنله. شپه تېره شوه، سهار شو. رښتیا هم زمرک د ګاډۍ سره راغی او ننګرهار ته د تلو په نیت روان شو. زمرک راته وویل په تورخم نه اوړو چې د غرونو ننداره مو موخه ده، ولې په تیرا لاړ نه شو؟ لارې ستونزمنې دي. خو زه خیر دی کچرې شته. ما ورته ټوکې په انداز وویل که کچرې نه وي نو بیا؟ وی خندل. ویل یې ما د ډېرو غرونو لوړې ژورې له پښو ویستي، غم مه کوه، په شا به دې پر غر واړوم. د اسپې د موزونو قدمونو د ښکالو د سر او تال په خوند کې د موټر واډې ته ورسېدو. سیټ مو ونیو. څو شېبې پس موټر حرکت وکړ. لږ وخت پس پلان کوچ موټر د خړ خیبر په کږو کږلېچونو کې روان و. زمرک مې د خیال لړۍ غوڅه کړه او راته یې وویل خیبر هم دنګ غرونه لري، خو کاش چې د سوات د غرونو په څېر شنه وای. ما ورته وویل ګرانه به وي چې د سوات غرونه له خیبره غوره وګڼم. فطرت باید زموږ ټولې جذباتي، تخیلي، روغتیایي، روایتي او ان روحاني غوښتنې پوره کړي. خیبر په خپل ځای پوره اهمیت لري. د دې په تورو کاڼو کې چې د لرغونو فاتحینو د خویدلو نیلیو د نالونو کوم نقشونه پاتې دي، د نړۍ مورخینو ته د هلال حیثیت لري. هغه هلال چې د ماضي د ماښامونو لاره ورته معلومه ده. خیبر د یو ستر قامي روایت امین دی، او اوس خو په دې غرونو کې د ستر حمزه سندرې هم غزونې کوي. خو ته به وایې چې ما د سوات او خیبر ښکلاییزه پرتله کوله. که داسې وي نو زه د سوات ښایست هم له خیبره ډېر نه ګڼم. د کشمیر رنګي سوات شوخ شینواله د جمال تږي ذوقونه تازه کوي. دلته هیبت، لوړتیا او ټینګواله د جمال تږي ذوقونه اوبه کوي، او روح د حیرت په وزرو کې د یو نامعلوم ښایست په لور په پرواز راولي. زمرک مسکی شو. ویل یې سمه ده، زه پوهېږم چې هسې په نوم د ادبیاتو محصل یې، ګنې کړه ورځې د فلسفیانو په شان دي. هو ما څه ویلي؟ هغه څه چې مې زړه ته راځي د مدلل بیان هڅه یې کوم. نور ستا خوښه چې هر نوم را باندې ږدي ما ته منظور دی. زمرک په خندا شو. ویل که دغه شان څو مناظرې مې وکړې نو له خیره زما کار به مو کې. چېرته به د غره په سر ناست یم او لاسونه به د لیونیانو غوندې اچوم او وایم به من مستو تو دیوانه ماره کیبورډ خانه. هسې به ځینو شاګردانو دري درس ته غوږ نه نیو. ګوره چې ما ورته غوږ نیولی و، د ښوونکي دا خبره مې څومره په ځای وکړه. ما ورته په مسکا وویل دا الزام خو دې بیرته واخله چې چا دري ته غوږ نه نیو. د لومبۍ خبرې غوندې دې دویمه هم بنسټ نه لري.
کوم منظومه خبره چې تا وکړه هغه د مولانا جلال الدین بلخي ده. سمارک په کړس کړس وخندل. ویل یې خبره د مستۍ وه، جذباتي غوندې شوم، بخښنه غواړم. ته هم د دې معما خبرو نه تیر شه. هغه وزي او ګوره څنګه اوازونه کوي. دا راته ووایه چې د خیبر او پېښور د وزو د اوازونو ترمنځ څه توپیر دی. په دې خبره ما هم غلی وخندل. دا ځواب به په فلسفه کې ګورو، د ډاروین په کتابونو کې به یې وګورو چې د غره او هوار څاروي په کومو برخو کې توپیر لري او ولې یې لري. ښه ده په دې نه پوهېږي، خو که درته ووایم چې ښاري او غرنۍ جنۍ څه فرق لري نو تر سبا به هم ستا د ښکلا پېژندنې لیکچر خاتمه ونه مومي. په دې خبره زما د وجود نابلده خوشحالي والوته. بیا څانګه را یاده شوه. هغه هم د خپلې خبرې پر اغېز وپوهېد. غلی شو. ځان په فکرونو کې ډوب شوم. په دې کې کلنډر غږ وکړ. علي مسجد والا. موږ دواړه هم رانیغ شو. موټر ودرېده. خپل بکسونه مو کوز کړل او د تیرا موټر ته وختو. د لوړو ژورو شنو غرونو او خړو خوړونو لنداري وروسته د تیرا غرنۍ سیمې ته ورسېدو. د پښتنو د قامي روایاتو په کتاب کې د روایتي ژوند په زړه پورې پاڼه وه. زما ننداره نیمګړې ننداره بللی شئ، ځکه چې زه د زمان او مکان له پنجرو ډېر زر وتم. کله به مازی ته تللی وم، د څانګې سره به مې خبرې کولې، او کله به په راتلونکي وخت کې د څانګې سره د یو نالیدلي غره د سپینې چینې پر غاړه ناست وم. هغې به غلې سندره ویله او ما به ورته د نغمو مترنمې جامې جوړولې. تیرا ته په رسېدو مو یو زلمی ولید. پر لاره یې د راډیو سندرې اورېدې. د پاخه عمر یو سړی پرې راډیو بنده کړه. ورته یې وویل په لارو کې سندرې اورېدل د پښتنو روایت نه دی. سمارک راته وویل دلته خو ژوند ګران دی، پر سندرو هم قدن دی. ما ورته وویل ښه قدن دی. غوږ شه، ټول چاپېریال سندره دی. د مرغانو اواز، د روانو اوبو اواز، د ونو د پاڼو اواز، بس لکه د رباب د بېلابېلو تارونو بیل اوازونه چې یوه نغمه جوړوي. غوږ شه څومره موزونیت او موسیقیت لري، لکه د څانګې د ګلورینو پاپیو د ښکالو سر او تال. په داسې حال کې د راډیو سندره داسې ده لکه په الوا کې اغزي. سمارک په خندا شو. ویل یې تا رښتیا ویل، ته په هر څه کې د څانګې د ښایست اجزا ګوري، خو د راډیو بندول داسې هنري جواز بلکې روایتي بندیز نه لري لکه ته چې وایې. ما هم ورسره د سر په خوځولو او د شونډو په مسکا ومنله. په لار روانو، یو خوا بل خوا مو کلاګانو ته کتل چې لوړ خونړي برجونه یې لرل. داسې ښکارېده لکه د دې کلاګانو ترمنځ چې هیڅ سړیکې نه وي، خو د سپینو کوترو سیلونه له یوه برج الوتل او پر بل کېناستل. آخر مو یو ځوان ته وویل چې موږ سیلاني یو. ویلې هیڅ غم مه کوئ، زما میلمانه یاست. زیړ مازیګر و. په غرونو وروسته یې وړانګې خورې وې. داسې ښکارېدل لکه د سیمې نه چې زرین دیوالونه تاو شوي وي. یوه ډله نجونو له ګودره را روانې وې چې زموږ خواته راورسېدې. د ګریوان روپۍ او د لمن پاوله یوې نغمه خپروله. زموږ میزبان سره ټوپک و. سمارک ترې پوښتنه وکړه چې ولې ټوپک ګرځوې؟ ویل یې دا د سړیو ګاڼه ده. ماښام حجرې ته لاړو. ښه ډوډۍ یې راباندې وخوړه. د لمانځه لپاره ټوله حجره پاڅېده. زموږ زړه و او که نه، خو اودسونه مو وکړل او پر لمانځه ودرېدو. بیرته چې حجرې ته راغلو، یو نوي زلمي تیرا د میلمه پالنې خبرې کولې. سمارک ماته په شوخو سترګو وکتل. بیا هغه زلمي ته مخ کړ. ویل موږ ستاسو میلمانه یو، سندرې اورېدل غواړو. هغه موسکی شو او غږ یې کړ سپین ګله میلمانه سندرې غواړي؟ سپین ګل اواز ورکړ لږ صبر وکړه. څه ګورو چې سپین ګل د چرسو چیلم ته ناست و. غټ غټ برېت او له جلاله ډکه څېره یې لرله. سرې سترګې یې زموږ پر لور راواړولې او ویې ویل تاسو سندرې اورئ؟ ما ته هغه د لارې راډیو را یاده شوه او د سپین ګل سرې سترګې راته مخامخ وې. زړه راته وویل ورته ووایه چې نه موږ سندرې نه غواړو. خو چې آواز ورکړ هو همده یې وویل. ښه نو بیا خو ښه ده، نن به ښه آوازونه ورباندې واورو. خو کارتوس نشته، زه یې راوړم. تاسو دا کړکۍ بندې کړئ، غږ تر لرې لاړ نشي. ځوان ووت. زمرک له بله کټه راغی، ما سره کېناسته. ویل یې لکه چې مرګ مو راغی. ما ورته وویل مازدیګر دې ونه لیدل چې هغه لاروی یې د راډیو له غږولو منع کړ؟ دوی به البته زموږ دا غوښتنه د ځان سپکاوی ګڼلې وي. دواړه ښه وېرېدلي وو. زمرک راته په غري ونیولو غږ وویل اجل مو دلته راورسولو؟
مونږ په همدې سوچونو کې و چې هماغه سور سترګې ځوان راننوت. ټیپ ریکارډر ورسره و، خو لکه د ناوې د راز ټوټو په پوښ کې نغښتی و. وی ویل اول زمونږ د وطن سندره واورئ. سره له دې چې زمرک ویراولی وم خو په سندره کې ډوب شوم، او دا ځکه چې په سندره کې غرونه او باران و. زه یې ټولګي ته رسولی وم او په غلي او ورو اواز مې د څانګې له خولې دا سندره اورېده. دا ګیر چاپېر په غرونو راغله بارانونه یاره، ګلۍ وریږي نه، مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی. زه لا په سوچونو کې ډوب وم چې زمرک مې پر ولي لاس کېښود. ویل یې ته خیال پلو وهې څه به کېږي، د کارتوسو اواز کړکۍ بندول څه خو شته. هغه دا خبرې کولې چې د ټایپ اواز خراب شو. سپین ګل بند کړ، مسالې یې ترې راویستې، په اور یې کېښودې او موږ ته یې رامخ کړ. ویل یې مېلمانو خفه نه شئ، دوکانونه بند وو، نوي کارتوس پیدا نه شو، دا زاړه به په اور ګرم کړو. ما زمرک یو بل ته وکتل او موسکی شو. زمرک ورته وویل تاسو دې ته کارتوس وایئ؟ هغه وخندل. ویل یې ولې تاسو یې کارتوس نه بولئ؟ زمرک ورته وویل نه، د ننګرهار خلک یې مسالې بیټرۍ یا بالتۍ بولي، په پېښور کې ورته سیلونه وایي. حجره کې ناستو خلکو ته دا نومونه عجیبه وو. ویې خندل. زمرک ورته وویل تاسو زموږ نومونه پورې وخندل، خو ستاسو نوم موږ ته ژړا راوستې وه. هغه ځوان ترې په خپله لهجه پوښتنه وکړه چې هغه څنګه؟ زمرک ورته وویل مونږ کارتوس د ټوپک ګولۍ ته وایو. ورته د مازدیګر له راډیو خبره پیل کړه او بیا یې د حجرې او کارتوس ټوله کیسه ورته هغسې وکړه څنګه چې یې احساس کړی و. د کیسې په ختمېدو په حجره کې یو داسې زوروره خندا خپره شوه چې تر اوسه راته یاده ده. شپه مو تېره کړه او سبا پیاده د ننګرهار په لور روان شو. په رښتیا هم د غرونو لارې ستونزمنې وې. په ځینو ځایونو کې خو به مې د ستړیا له کبله پښې په رېږدېدو شوې. څو شېبې مو دمه وکړه بیا به روان شو. زمرک ډېر راته وویل چې کچره به کرایه کړو. ما ورته وویل دومره لا پاتې نه یم، که بیخي درته پرېوتم بیا مې څه غم کوه، اوس به په دمه دمه ځو. سیل چکر خو وایي همدې ته. له غره واوړېدو، موټر مو کرایه کړ، له پچیره واوښتو او ځانونه مو د سپین غره لمنو ته ورسول. سپین غر ځکه ورته وایي چې لوړې څوکې تل په واورو سپینې وي. یوازې سږ کال دغه څوکې د وچکالۍ له کبله بې واورو وې. مازدیګر یو کلي ته ورسېدو. د لمر سترګه د یوې شنې څوکې په نښترو کې داسې ښکارېده لکه ناوې چې شین شال پر مخ هوار کړی وي او زرینه ټیکۍ له حیا ډکې پلوشې شیندي. شپانه شپېلی په لاس د خپلو رمو سره د آبادۍ په خوا را روان و. د وړو وړو پسونو د پښو ترپکې او د غرنیو ویالو نغمې یو ځای کېدې. د تنورو په پیروزي لږو کې تاوېدې. له هسکو سوکو یې خولې اخیستې او په نامعلوم لوري خاموش پړاوونه وهل. ښکلی کلی و، دومره ښکلی چې نندارې مخکې تلو ته نه پرېښودو. زمرک ته مې وویل شپه به همدلته کوو، خو یوه خبره واوره چې دلته به ګوره د څانګې یادونه نه کوي. کیدای شي څوک یې وپېژني. دا خو غرني پښتانه دي، په توبرونو به مو داسې میده کړي لکه وچ لرګي. بله دا چې د څانګې یادونه به ما هم له کومه ګړنګه وغورځوي. هغه را سره په ورین تندي ومنله. د یو سپین سندریز خوړ په غاړه پر یوه شنه جرګه کېناستو. د خوړ له شونډو پسته غرنۍ سندره پورته کېدله او باد ورته په مینه مینه د څېړیو شنې پاڼې نڅولې. هغه مهال چې شنې سهرانۍ کوترې جوړه جوړه خپلو ځالو ته ستنېدې، یو زلمي پر موږ سلام واچوو. موږ هم غبرګ وعلیکم السلام وویل. زلمي هم لکه د خپلې سمسورې سیمې هوا په نرمه ژبه خبرې پیل کړې. ویل یې میلمانه ښکارئ، له کومې خوا مو پیښه کړې ده؟ زمرک ورته وویل د همدې ننګرهار یو، سیل لپاره راغلي یو، خو دلته پېژنګلو نه لرو. غرني ځوان وخندل. ویل یې
دا د سپین غره د لمنو ننګرهار دی، دا د هر افغان وطن دی، پښتون وي، پارسیوان وي او که نورستاني. پورې غره کې یو ځای دی توره بوره یې بولي. کله چې سره کافر راغله د ننګرهار د مجاهدینو لوی مرکز همدلته و. د هر ځای او هر قوم خلک پکې وو. ډېرې د همدې ځای شول. له خوړ سره نږدې هدیرې ته یې لاس ونیو. یوه ډېره لویه هدیره وه. دا د شهیدانو هدیره ده. زموږ میرمنې او نجونې چې له خدایه خپل مرادونه غواړي همدې هدیرې ته ورځي او هغه دسمالونه ورته جنډه کوي چې په خپلو ګوتو یې پې ګلونه جوړ کړي وي. چې د جنګ په کلونو کې د ټول افغانستان نه راغلي مجاهدین مو وخت بې وخته پاللی شو. اوس خو هیڅ نه وي، نه سره کافر په وطن کې شته او نه په دې لمنو کې جنګ شته. تاسو زما میلمانه یاست، ځئ چې حجرې ته ځو. ما ورته وویل سمه ده، خو څو شېبې همدلته کینو. د ماښام تیارې په خورېدو وې، خو پر هدیره د رڼا پړاو راته او څراغونه یې په بلیدو وو. د خوړ نه پورې غاړه یو نړېدلې کلا وه. سمرک د هغې په اړه پوښتنه وکړه. هغه ځواب ورکړ چې د سره پوځ ټول فکر همدې غرونو ته و. ډېرې بمبارۍ یې وکړې، پوځونه یې راغلل، ډېرې کلاګانې یې ورانې کړې، خلک یې شهیدان کړل، ځنګلې ونې یې وسوې. دا کلا هماغه وخت ورانه شوې. څښتن یې پېښور کې دی. څوک چې راغلی یا یې هجرت نه وکړی، کورونه یې جوړ او مځکې یې آبادې دي. د مهاجرینو کورونه هماغسې ړنګ او پټي شاړ پاتې دي. د غرني ځوان خبرې مې تر همدې ځایه اورېدلې وې. نور مې پام د خوړ په اوبو کې د شهیدانو زیارت ته اوښتی و. د ډیوې په رڼا کې د جنډو رنګونه داسې ښکارېدل لکه له ډېر لرې ځایه چې څوک د رنګ رنګ ګلونو ټل ګوري. نری هوا د ډیوې لمبې داسې کږورې لکه د مستو جینکو ډله چې د ازادۍ جشن لمانځي او د خپلو ځوانیو په ټول زور نڅېږي. بله خوا جنډو د درې په سپېڅلې فضا کې راګ خپراوه، د مراد راګ. ما له ځانه سره وویل څومره د کار خلک وو. په ژوندیو کې داسې خلک نشته. په یوه او بل نوم سره وژني، بیل شعارونه لري، خو دا شهیدان د بیلو ژبو ویونکي، د جلا قومونو وګړي او د مختلفو ولایتونو اوسیدونکي وو چې ژوندي وو. یو مرام، یو شعار او یو سنګر یو. اوس چې شهیدان شوي دي د ټولو جنډو اوازونه یې راګ جوړوي، د اتفاق راګ، د ازادۍ او آبادۍ راګ. ای کاش زموږ د هېواد وګړي غوږونه لرلی او دا له حکمت نه ډک سپېڅلې سندریز راګ یې اورېدی شوی. زما دعا وه او د غرني ځوان دا وینا چې حجرې ته به ځو. پاسېدو، که موږ شو او که دی، خو زموږ دواړه بکسونه یې خپلو دواړو ولیو ته واچول. زمرک رباب په اوږه کړ او زه ورسره تش روان شوم. حجرې ته ننوتو. دغه ځوان د کورنۍ نور مشران او ځوانان زلمي هم راغلل. یو بل ته مو ځانونه معرفي کړه. دغه ځوان نوم چې موږ یې حجرې ته راوستو شینګل و. له پېژندګلو وروسته شینګل نورو خپلوانو ته وویل دا ورونه افغانان دي، سیل ته راغلي دي. یو مشر وویل دوی له سږ کال سیل ته راغلل چې وچکالي ده. د ښار خلک ابشارونه خوښوي او اوس ډېر ابشارونه خاموش دي. واورې به وي چې ګټان ګټان به راښویېدې، خو سږ کال زموږ د مالونو د لاسه د بزرګې څوکې مخ هم تور دی. څنګلونه مو هم ووهل او په ویړیا بیه مو وپلورل. میوه دانه هم کمه شوې ده. تېره ورځ د شمشاد ملک په حجره کې جرګه وه. په غره وران شوي وو. د خدای فضل و کور یې ودان دواړو غاړو واک راکړ. لانجه غوسه شوه. موږ ټول مشران ناست وو. د کومې مؤسسې خلک راغلل، ویل یې ځنګلونه مه وهئ. کیدای شي سږنۍ وچکالي له همدې کبله راغلي وي، ځکه چېرته چې ځنګل ختم شي باران هم نه کېږي یا کمیږي. موږ یو بل ته وکتل، خو بې د لاسونو مروړلو راته څه پاتې نه وو. رښتیا که دا وچکالي د غرونو د ځنګل وهلو له کبله راغلي وي، څومره لویه ګناه به مو کړې وي. خدای دې راته معافي وکړي. د شینګل د حجره د غره په نیمایي کې په ډېر ښکلي ډول له کاڼو لرګیو نه جوړه وه. یوه کړکۍ یې د لاندې درې او پورې غره په خوا پرانیستل شوې وه. زمرک د کوربانو سره خبرې کولې او ما له کړکۍ نه د درې ننداره کوله. خو رانه پیلوزي نه ښکارېدل، بلکې لکه ځینې ستوري چې اسمان ته خیژي او ځینې راکوزیږي. ډوډۍ مو وخوړه. ما د درملو پسې خپل بکس پرانیست. پر سر یې د فلسفې کتاب پروت و. یو زلمي ولید، زما خواته رانږدې شو. ویل یې د څه کتاب دی، زه یې وګورم؟ ما ویل ولې نه. زلمي کتاب واخیست او د لاټین خواته نږدې شو. څو شېبې یې واړو راواړو، بیرته یې راکړ. پوه نه شوم چې د لاټین په تته رڼا کې یې لوستی نه شو او که خوند یې ورنه کړ.
شپه په پخېدو شوه، قربانۍ او په بل پسې ووتل. تر ټولو وروسته شینګل ووت او ژمنه یې وکړه چې سهار به که خیر ورسره ګورو. یوازې هغه زلمی پاتې شو چې له ما یې کتاب اخیستی و. زمرک ته مې وویل زه ډېر ستړی یم، که اجازه دې وي وبه غځېږم. هغه را سره خوښه کړه. د شپې په تېرېدو د ځناورو اوازونه هم پیل شول او د هغو کاڼو اوازونه مې هم اورېدل چې د ځناورو د پښو له کبله ژورو ګړنګونو ته پرېوتل. ما ځان په بړستنه کې نغښتی و، خو مخ مې لوڅ و. د غره دغه ټول اوازونه اشنا و او که ناشنا په ما ښه لګېدل، خو تر ټولو ډېر خوند راته د اوبو چڼار راکاوه، د څانګې د غلې او پستې سندرې په څېر خوند. ما د غرنۍ شپې خبرې اورېدې او د څانګې د وجود تشبیه مې پکې لټوله. کوم زلمی چې په حجره کې پاتې و هغه ودرېد، چې له خپله کټه پاسېد. د کټ چغار یې زما د تصور زنځیر مات کړ. هغه لاړ او د زمرک د کټ په لنګه کېناست او ورسره یې خبرې پیل کړې. د غرونو د ژوند، دودونو او رواجونو په اړه یې معلومات ورکول. بیا یې زمرک ته وویل تا وړاندې وویل چې له پېښور راغلي یاست. موږ هم پېښور ته هجرت کړی و، همالته مې تر نهمه سبق ویلی دی. بیا د زمرک نه د تعلیم پوښتنه وکړه. زمرک ورته وویل زه او غزن دواړه د کائنات لیسې نه فارغ یو، اوس دواړه د ادبیاتو پوهنځي د لومړي کال محصلین یو. زلمي په هیجاني انداز وویل د کائنات لیسه؟ د کائنات په لیسه کې خو زما ترور لور هم سبق وایه. څانګه نومېده؟ هغه د همدې ځای وه، د سپوږمۍ کلي وه. د دې خبرو په اورېدو زما زړه په درزېدو شو. سترګې مې دومره وغړولې چې هیله به مې پورتني او ښکتني باڼه جدا شوي وو. خو بیا هم د لاټین په تت رڼا کې د زمرک د سترګو حیرت او وارخطایي لکه د تتو ستورو ځلېده. ما ځان ټینګ کړی و او دا مې هڅه وه چې زمرک مې ویده وګڼي. زمرک هم اریان دریان و هېڅ یې نه ویل، لکه چې زما خبره یې په یاد وه چې د څانګې په اړه به هېڅ نه وایي، لکه بوت ناست و. خبره یې هم په بله نه شو اړوله. بیا یې د دې لپاره خبره نه بدلوله چې ځان پوره خبر کړي. هلک خبرو ته دوام ورکړ. هغه هم څو میاشتې مخکې فارغه شوه. 2 ورځې یې ډوډۍ ونه خوړه. ډېر یې وژړل. پلار ته یې همدا ویل چې زه نور سبق وایم، پوهنتون ته ځم. خو له بده مرغه نصیب یې نه و. د غرونو خلک جنۍ مکتب ته نه پرېږدي، پوهنتون خو ورته سور کفر ښکاري. مجبوري بده وي. د ولور په مینه کې د بنګوزار کلي بوډا بزګر ته واده کړه. خوشحاله نه ده، څوک به څه ووایي. خواره یې لکه وچه دړګۍ تناره ته وویشته. خواست یې تاسو پېژندله؟ زمرک لږ غلی شو. ما ته یې راوکتل او بیا یې په تت اواز ورته وویل نه نه موږ نه پېژنده، ډېر ټولګي و، خدای زده په کوم ټولګي کې به وه. د زمرک او کلیوال خبرې ختمې شوې. لاټین یې مړ کړ او په کټونو کې وغځېدل. په زړه مې څه چل کېده، خو ځان مې ټینګ کړی و. کله به مې په بدن کې د برېښنا غوندې ټکانونه خپرېدل او کله به مې په سر کې څړیکې شوې. لاسونو او پښو مې غیر ارادي حرکتونه کول. تر سهاره خوب رانغی. زمرک مړ خپاړ خاوړېده. د بازوګانو له چغاره یې څرګندېده چې ویښ دی. سهار شو. ودرېدل راته ګران و. لمونځ مې په ناسته وکړ. زمرک چې لمونځ وکړ د لاسه یې ونیولم. راته یې وویل ستا خو ډېره سخته تبه ده، دا ولې؟ ورته مې وویل پوهېږم، شاید د پرونۍ ستړیا او بېګانۍ یخنۍ وجه وي. خیر دی، ښه به شم. هغه مې بکس خلاص کړ. ګولۍ یې راکړې، خو اثر یې نه کاوه. سخت مهال مې غوښتل چې بېرته د پېښور په لور حرکت وکړو، خو شینګل نه منله. ویل یې په داسې حالت کې خو دې بیخي نه شو پرېښودی. طبیب به درته راولم. زمونږ د غرونو له بوټو نه ښه دارو درمل نشته، سم د لاسه به د ټکو پاترې کړي. ما د طبیب د راوستو نه ایثار کړل. ورته مې وویل په ما کله ناکله داسې چل کېږي، خپل درمل را سره ایښي دي، ښه به شم. غرمه شوه. ډوډۍ یې راوړه. د درملو د اغېز لپاره مې یو څو قپه وکړل. ګنې کورنیو غوړیو او پنیرو مې زړه واهه. له غرمې وروسته بیا مې شینګل ته وویل روغ یم. ته به یې زما وکته. لاس مې یخ و. د ماڼوګانو غوزانو او دنداسې سوغاتونه یې راکړل او رخصت یې کړو. ما پېښور ته راتلل غوښتل، خو زمرک ټینګار کوه چې ښکلې سیمه ده، مخکې ځو، ګوندې په صحت دې ښه اغېز وکړي. په نه زړه مې ورسره ومنله. زمرک بیا دواړه بکسونه اوږو ته اچولي وو. رباب یې هم اخیسته، خو ما ورته وویل ښه یم، دا دې ما سره وي. مازدیګر مهال به و چې یوې ښکلې غرنۍ بانډې ته ورسېدو.
بره له غره نه ښایسته ورخ اوبه لکه ابشار راتویدې، خو د ځنګله نه د تبر راتلونکي غږ یې نرم تال ماتاوه. د دې دواړو غږونو په جسد کې د یو خواږه روح احساس هم کېده. هو، ما سندره اورېده، د څانګې سندره، کټ مټ هماغسې غلې سندره لکه په ټولګي کې به یې چې ویله. ورته ودرېدو، څه ګورو چې څانګه د خپل مېړه پسې وهل شوې څانګې ټولوي او ورو ورو سندره وایي. حالت مې په خرابېدو و، نه پوهېدم چې څه وکړم. زمرک پوه شو، کلک یې له لاسه ونیولم، وړاندې یې راکش کړم. ما ورته وویل زمرکه ځو، خو لږ مې پرېږده. هغه مې لاس پرېښود، د فلسفې د کتاب لومړۍ پاڼه لکه د کتابچې سپینه وه. قلم مې راواخیسته او پرې مې ولیکل: څانګې، همدا سندره یو ځل بیا ووایه زما لپاره. څانګه او خاوند به یې چې په کومه لار راتلل تنګه وه. کاغذ مې د غره د ډډې پر همدې تنګه لار کېښود. په کونج مې ورته سپین کاڼه کېښود او پر منځ یو غرنی ګل. زه او زمرک لږ وړاندې لاړو، یوې شنې غونډۍ ته وختو. د څانګې پر لور مو کتل، څښتن یې پنډ وتړه او رسۍ یې له دواړو ولې وتاوه کړه. د څانګې په زور یې پنډ اوچت کړ او روان شو. زړه مې درزېده چې د څانګې به کاغذ ته پام واوړي او که نه. خو ښه وه، اوچت یې کړ. نوم مې ورسره نه و، خو خط یې زما وپېژنده. له موړۍ چې راکوزه شوه، لکه لیونۍ یو خوا او بل خوا ګړندي ګامونه واخیستل. موږ ورته د شنو بوټو له شا ورکتل. زمرک راته وویل ښه دې ونه کړه. ما هېڅ ځواب ورنه کړ، بس څانګې ته مې کتل. د هغې دیدن له هر منطق نه راته زورور ښکارېده. حسین چاپېریال و، د مرغانو سندرې، د چینو وریښمین آهنګ، ابشارونو او د شپونکي شپېلۍ کائنات یو دلفریبه نغمه ګرځولې وه. رباب مې په غېږ کې ونیو او د څانګې سندره مې پکې راواړوله، خو دومره ورو چې ایله ما او زمرک یې احساس کاوه. دا غیر چاپیر په غرونو راغله بارانونه یاره، ګلۍ وریږي نه، مځه دلته شپه وکړه، پاتې شه باران دی. غرونه وو، سندره وه، بس یو باران نه و. خو هغه کمی شاید زما او څانګې اوښکو پوره کړې وه. څښتن یې بار کېښود او د څانګې په ننداره شو. هر چا چې کارونه کول پر خپلو خپلو ځایونو ودرېدل، داسې حیران وو لکه د قیامت ورځ چې وي، لکه لمر چې له برې خوا راختلی وي، لکه د څانګې سندره چې د اسرافیل شپېلۍ وي. پښتنه غرنۍ سیمه، د ښځې سندره او هغه هم په شیبه په شیبه د څانګې سندرې سوز ډېرېده او اواز یې لوړېده، تر دې چې د فطرت ټولې سندرې پکې ورکې شوې. موږ سره نږدې یو ځوان لرګي وهل، خپل تبر یې په شنه څانګه کې ښخ پرېښود، سترګې یې سرې شوې. داسې ښکارېده چې د څانګې له سندرې ګناه خوند ورکړی، او چې سندره ختمه شي نو ثواب په نیت به څانګه په خپل تبر اندام کړي. ما د خپل زړه درزا ته د رباب د نغمې وزرې جوړولې او د سپین غره په فضا کې مې د څانګې سندرې ته ورغاړې ایسته. له سندرې سره کائناتو نڅا کوله. زما پر سر هم چکر راغی. د غره نښترو اتڼ کوه او هسکې څوکۍ نڅېدې. پر ځان نه پوهېدم چې د رباب سره مې څه کول. ایله بس دومره پوه شوم چې د رباب تار وشلېده او په سترګو مې تیاره شوه، او چې بیا مې سترګې وغړولې نو پېښور کې د خیبر هسپتال په